چې دی بیا دعا وکړي اگر که د قریب یاد اوس دلته یو کافر ته دعا کول په ژوند کې چې کافر لا ژوندی ته دعا ورته کې چې خدای پاک هدایت نصیب کړي الله یې په ایمان مشرف کړي یو دغه دعا ده دا دعا روا ده حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې نه موږ تاسې قصه وکړه چې طایف محاصره و د جنگ نه بعد چې راوګرځېده خلکو کې زخمیان وشو ورته ویل ښېرا ورته وکړه ده ښېرا ورته وکړه که دعا یې ورته وکړه خدای پاک د ده په دعا باندې مسلمان کړه حضرت ابو طفیل د دوس د قوم چې مکې معظمې ته راغی ایمان یې راوړ بیا نبي علیه السلام ولیږه چې خپل قوم ته د اسلام دعوت ورکه مدینې منورې ته راغی چې نبی علیه السلام هجرت وکړ راغی چې ما خو خپل قوم ته ډېر وس پورې وکړه د حضرت ابو هریره هم د ده په دعوت اسلام راوړی خو دوی ایمان نه راوړ ته ښېرا ورته وکړه نبی علیه السلام د ښېرا په ځای دعا وکړه خدای ایمان نصیب کړي رایې ولې مدینې منورې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعا په برکت تقریبا اویا اتیا کورنۍ د هغو مسلمان شو راغله مدینې منورې ته هجرت وکړه نو ژوندي کافر ته د هدایت سوال دا روا ده خو جهاد هم دعوت اسلام ته خو اول به دعوت اسلام ته ورکوې نو دعا دا روا ده په دغه نیت اما چې یو وارې خاتمه په کفر کې شوه مړ شو د دغه نه بعد دعا بیا نو د مغفرت ته هلته په ژوند کې خو د هدایت دعا وه چې خدای هدایت ورته وکړي صحیح وه د مرګ نه بعد چې اوس دعا کېږي نو د مغفرت دعا به ورته کېږي د مغفرت دعا کافر ته نه ده جایز چې څوک کافر مړ شو په کفر کې یقیني معلوم شو ته د هغه دپاره ته د مغفرت سوال کوې دا ذاتې نه ده روا دلته صرف یو نکته چې دا چې ابو طالب وویلې هلته ابو جهل دغه ورته ویلې چې او ته د عبدالمطلب د ملت نه رغبت کوې ګرځې ده وویلې چې زه په ملت د عبدالمطلب یم کافر تر دنیا تیر شو دغه نه خو معلومیږي چې عبدالمطلب هم نو بیا کافر ده ځکه خو ده ویلې چې زه په ملت هغه یم دا وایه خبره غلطه ده اصل کې خبره دا ده چې د اسلام یو هغه مرحله ده چې نبی راشي دعوت شروع کی بیا خلک ایمان پر راوړي یو د فطرت زندگی ده چې 600 کاله نبی نه و راغلی په هغه کې کوم خلک چې و بعضې هغه خلک و چې هغو عقیده د شرک درلوده د فطرت په وخت کې مشرکین و عقیده د شرک درلوده او دوم قسم هغه خلک و چې هغو نه د ایمان عقیده درلوده نه د شرک عقیده درلوده دریم قسم هغه خلک و چې د اجمالی ایمان عقیده درلوده چې موږ په ملت ابراهیم علی نبینا علیه الصلاة والسلام نور تفصیل نه ورته معلوم دغه خلک چې په دغه وخت کې مړه شوي په دغه عقیده چې د ابراهیم علیه السلام د دین تفصیلي معلومات نه ورته نو هغه ته مؤمن ویلی کېږي بخاري شریف کې روایت راځي څه کسان په پاک توینت باندې په پاکه خاوره خدای پاک د جاهلیت په وخت کې پیدا کړي وو چې په هغو کې هغه ورقه ابن نوفل هم و عمر ابن نوفل دا د دغه پاک عقیدې خاوند و د شرک عقیده غلطه ورته لیدی کېده نو اووت چې چیرې یو حق دین والا خلک پیدا کې ایمان راوړي نو د یو یهودي عالم سره مخامخ شو هغه ته ویایي ته دا خپل دین راته بیان که شاید چې زه د تاسې دین قبول کم د شرک عقیده خو غلطه ده د مشرکینو موږ خلک وطن کې خو مشرکین دي ته خپله عقیده راته بیان که شاید چې زه د تاسې دین قبول کم هغه ورته ویل د موږ دین چې قبلوې د خدای غضب ته به هم غاړه ږدې غیر المغضوب علیهم خو په یهودو خو د خدای غضب ده دو ویل زه دا منډې د خدای د غضب نه وایم د خدای غضب بیا چېشته قبول کم ما ته داسې لار راوښیه چې د خدای د غضب نه خلاص شم هغه ورته ویل بیا په ملت ابراهیم شه هغه ورته ویل د ابراهیم علیه السلام دین چې و وایي هغه حنیف و مشرک نه و نور تفصیل یې هم نه کړه ورته وایي بیا لاړ د یو نصراني عالم سره مخامخ شو هغه ته ویلې ما ته خپل عقیده بیان که شاید چې زه د تاسې دین قبول کړم هغه ورته ویلې د موږ دین چې قبلوې د خدای پاک هغه ضلال ولغدارین خو بیا دی د خدای عذاب ته به غاړه ږدې
د خدای لعنت ته چې په دوی لعنت شوی د په لسان د داود علیه السلام وایي زه د خدای د لعنت نه منډې ویم ځکه دا خپل د پلار او د نیکه د لارې نه منډې ویم هغه ورته ویلې په ملت ابراهیم شه نو دی وایي چې د دواړو نه راوګرځېدو خدای پاک ته وایي چې الله ما ته خو نور عقیده نه ده معلومه خو ته په دې شاهد اوسېږه چې زه په ملت ابراهیم علیه السلام یم په هغه عقیده اجمالي کې چې مړ شو ځای جنت نو حضرت عبدالمطلب دا وایي د هغه خلکو د جملې نه و چې هغه بقایا د ملت ابراهیم علیه السلام کوم ورته معلوم و په هغه غار کې چې حضرت نبی علیه الصلاة والسلام لاړ جوار د بیت الله پرېښی هلته یې جوار کوه خلوت یې کوه چې هغه وحی بیا دلته نازله شو چې غار حرا ده په هغه ځای کې حضرت عبدالمطلب هم اعتکاف جوار کړی و ولې وایي د بقایاو د ملت ابراهیم علیه السلام څه شیان چې پاتې وو په هغې عمل کو نور تفصیل ورته معلوم نه و چې تفصیل معلوم نه آمنت بالله کما هو باسمائه ایمان اجمالی ده که نه ده ټول اسما د خدای پاک موږ ته معلوم دي خو اجمالا مو چې ایمان راوړه بس قبول ده که نه ده قبول نو داسې نه ده چې حضرت عبدالمطلب حضرت جلال الدین سیوطي رحمه الله په دغه یو مستقله رساله جوړه ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نیولې تر آدم علی نبینا علیه السلام پورې چې څومره سلسله د نسب د ده هغه په ایمان کې تیر شوي دي یو مشرک و کافر نه ده تیر شوی د نبی علیه السلام نه نیولې تر آدم علی نبینا علیه السلام پورې خو څوک به په ایمان تفصیلي مشرفي څوک به په ایمان اجمالي مشرفي ما کان لنبی نه د لایق نه د روا نبي ته والذین آمنوا او هغه کسانو ته چې ایمان راوړی ان یستغفروا للمشرکین چې دوی مغفرت وغواړي لپاره د مشرکینو ولو کانوا اولی قربا اگر کوي دا مشرکین خاوندان د قرابت دي دوی خو من بعد ما تبین لهم پس له دې نه چې دوی ته ښکاره شي چې انهم اصحاب الجحیم چې دوی چښتنان د جهنم دي دا څه وخت ښکاره کیږي چې مرګ په کفر کې راشي د ژوند په حال کې خو حال نه ده معلوم ګورې دا ژوندی ته چې د موږ زندهباد او مردباد نارې وایي دغه ناروا دي دا ژوندیو په باب کې نه دي دغه ناروا دي ولې ته ژوندي کافر باندې لعنت ویایې د تباهي الفاظ ورته استعمالې هغه ته خدای توفیق د ایمان ورکړي مسلمان شي ته د ژوندي مسلمان اعزاز کوې زندهباد ورته د هغه خاتمه په کفر کې شي دا خو نه ده معلوم د ژوندي حال نه ده معلوم چې مړ شو په کفر عقیده معلومه شوه نو بیا هغه ته د دغې وجه نه وایي هغه کافر باندې لعنت روا ده مشخص یو خو په ډله وي په دغه کې فرق ده په ډله روا ده لعنت خدای دی په مشرکینو لعنت دی په یهودو لعنت دی په نصاراو په ډله روا ده لعنت دی په کاذبینو اخو راغلی دي خو مشخص نوم چې اخلي نوم خبر په دغه کې ده هغه باندې روا ده چې مرګ په ایمان په کفر کې راغلی لکه دا معلوم ده چې فرعون په کفر کې مړ ده ته په فرعون لعنت ویلی شي ابو جهل په کفر کې مړ ده ته په ابو جهل لعنت ویلی شي چې هغه مشخص مړ وي په مشخص باندې پس د مرګ نه لعنت ویلی شي په ژوند کې به نه پویایې ځکه خاتمه نه ده معلومه هغه به ایمان راوړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لمانځه کې خیرا کولې څو کسانو ته مشهور په هغو کې درې کسان یو حضرت ابو سفیان ده درې کسانو ته یوه میاشت تقریبا نبی علیه السلام په لمانځه کې خیرا کولې خو خدای پاک منې کړه چې دا تا کار نه ده که زه عذاب ورکوم که زه هدایت ورته کوم هغو ته توفیق د اسلام ورکوم نو چې مړ شو یقیني معلوم شو چې جهنمي د بیا به نو مغفرت سوالونه نه ورته کی او یو د نبی علیه السلام د خصوصیاتو نه دا هم ده دا د بل چا دپاره نشته چې دغه ابو طالب ته چې مرګ یې په کفر کې راغلی د ده شفاعت ګټه ورسوي کافر ته د مسلمان شفاعت ګټه نه رسوي خو ده ته یې ګټه رسوي لیکن د شفاعت دوه خیله ګټې دي یو دا چې د په شفاعت باندې د جهنم نه راویستل شي دا د نبی علیه السلام ابو طالب ته هم دغه ګټه نشي رسېدی کافر چې په کفر کې مړ شو نه د نبی په شفاعت بیا د جهنم نه راوځي نه د ولی راوځي هېڅ چا په شفاعت نشي راوتی صرف دومره کېږي د نبی علیه صلات وسلام نه حضرت عباس رضی الله عنه پوښتنه وکړه چې دا د تا تره خو د تا ډېره دفاع کړه تا هم څه د ګټه ده ته رسېدلې که نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلي او په ټولو کافرانو کې به په قیامت کې کم عذاب د ابو طالب چې لکه یو کنکی ډنګ د اور چې دا یې پښې تر بیډیو پورې پکې ولاړې خو مازغه بې رایشېږي راتویږي به
ده ته په خیال کې دا وي چې په ټول جهنم کې د ما سخت عذاب ده، اما په ټولو کافرانو کې به د عذاب کم وي. دومره فرق دا د نبی علیه السلام وایي د خصوصیاتو نه ده چې دغه شفاعت مسلم شریف کې دغه حدیثونه راځي، دغه شفاعت یې دومره ګټه ابو طالب ته ورکوي چې عذاب یې تر نورو کم وي. وایي که دا د ما سره همکاري نه وای کړی دی به په هغه لویه ژوره کنده د جهنم کې و، خو بیا هم راوځي نه، رایستل نشته، او دی احساس دی هغه تکلیفونه د سپکوالی نشي کولی چې د ما عذاب کم شوی. اوس یو څوک کینه وروړه هر ځای چې کېنستی هلته قرآن شریف ته ځتي. یو څوک د خپل مړه پلار دپاره چې په شرک مړ د دعا کوي، بل چا منې کو چې کافر ته څرنګه دعا کوي. ده ورته ویل ولې ابراهیم علیه السلام چې خپل پلار ته دعا کړې دي. آیتونه نازل شو. ابراهیم علیه السلام چې دعا کړې وه وعده یې ورسره کړې وه، خو چې کله الله منې کو بیا یې هغه دعا پرېښو. په دې مسله کې مې مخکې یو وارې ویلي وو، دلته بیا را نقل کړي چې اختلاف ده چې هغه آزر د ده تره و که یې پلار و. څوک یې د ده پلار تاروخ هغه مؤمن مړ شوی ده، تره یې خو تره ته هم پلار ویلی کېږي، آزر هغه یې تره و، هغه هم ده وعده ورسره کړې وه د وعدې په بنیاد، خو چې کله ورته معلوم شو چې خدای پاک تر ناراضه ده بیا یې پرېښی، هغه ته هم بیا هغه نه ده کړې، دعا نه ده کړې. وما کان استغفار ابراهیم، نو استغفار بخنه غوښتنه د ابراهیم علیه السلام لابیه خپل پلار ته یا خپل تره ته الا عن موعدة مګر په سبب د یو وعدې و وعدها ایاهو چې وعده یې کړې وه دا وعده د ده سره. فلما تبین له کله چې ښکاره شو د ده دپاره چې انه عدو لله چې دی د الله دښمن ده، یعنې مړ شو په کفر کې، دا وعده مغفرت چې ورته غوښت په ژوند کې یې غوښت، چې کله مړ شو په کفر کې تبرأ منه تر بیزاره شو د هغه نه. ان ابراهیم لأواه حلیم، بېشکه ابراهیم علیه السلام ډېر آه کوونکی او ډېر تحمل والا ده. آه کوونکی دا معنه زړه سوی ډېر ده، زړه کې ډېر نرم ده، چې شفقت څوک په مصیبت وویني دی آه غږ وکړي. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وما كان الله ند الله تعالی ليضل قوما چې ګمراه کړي یو قوم بعد إذ هداهم پس له دې نه چې هدایت یې ورته کړی، حتی یبین لهم ما یتقون تر څو پورې چې دوی ته بیان کړي هغه څه چې ځان تر وساتي. خو چې بیا دوی ځان ونه ساتي، الله یې خبر کړي ځان ونه ساتي، دوی بیا کو پر غوره کړي، نو بیا الله ګمراه کړي. دا یې سزا ده ختم الله علی قلوبهم شي. ان الله بكل شیء علیم، بېشکه الله تعالی په هر څه باندې عالم ده. ان الله له ملک السماوات والارض، بېشکه الله تعالی چې د ده لره سلطنت د اسمانو او د مځکې ده. یحیي و یمیتو، ژوندي کول او مړه کول کوي. وما لکم من دون الله، نشته د تاسو دپاره بغیر د الله تعالی نه من ولی څه دوست ساتونکی د آفاتو نه، ولا نصیر نه مدد کوونکی خلاصونکی د بلیاتو نه. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. بیرته د تبوک واقعه، د تبوک په واقعه کې چې حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام اوت، په اول وخت کې منافقین خو پاتې شو، یو بل ته دعوت سره ورکوو چې په دا دومره لویه ګرمي کې، سخته ګرمي کې ولږدې اوږده مسافه ده مه وځئ. د هغه د دعوتونه بعضې مسلمانان هم متاثره شوه، نږدې و چې پاتې شوي وای د مهاجرو د انصارو د جملې نه، خو الله تعالی په خپل رحمت رجوع وکړه، په دوی د دغه ګناه نه یې وساتل، زړونه یې ور مطمئن کړه. لکه په احد کې لقد هم طائفتان منکم چې و چې دوه طایفو نیت وکړه چې وګرځي، خو خدای پاک بیرته ثابت کړه. دلته هم الله تعالی د دوی زړونه محکم کړه. اوس دغه خلک چې روان شوه، دا د ګرمۍ موسم و، دغه ته جیش العسرت ویلی کېږي، د هغه سختۍ جنگ ده. نو الله وی لقد تاب الله علی النبی، په تحقیق سره الله رجوع وکړه په خپل نبی باندې، والمهاجرین په مهاجرینو باندې،
والانصار په انصارو باندې الذین هغه مهاجر انصار اتبعوه چې دوی متابعت کړو د نبی علیه السلام فی ساعة العسرة په هغه ساعت ډېرې سختۍ کې من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم پس له دې نه چې نږدې وه چې کاږه شي زړونه د یوې طایفې د دی نه چې پاتې شي خو ثم تاب الله علیهم بیا الله رجوع وکړه په دوی باندې انه بهم رؤوف رحیم دا خدای پاک په دوی باندې رؤوف او رحیم ده نبی ذکر کو پرون مو ویلي سبب د رحمت نبی علیه السلام ده لقد تاب الله علی النبی نبی علیه السلام خو میل موجود شوی خو د ده په برکت د هغه نورو زړونه هم خدای پاک راتم کړه نو دا رجوع په رحمت په دوی په واسطه د پیغمبر علیه السلام د ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ذکر کوي بیا دلته تابه دوه خبرې راغلې لقد تاب الله او بیا وی ثم تاب علیهم په دغه خلکو کې هغه خلک هم راغله چې پرون موږ وویلې چې نبی علیه السلام راغی مدینې منورې ته هغه مخلص مسلمان چې پاتې شوي وو بېعذره بعض یو تلیوار وکړو په توبه کې زرې توبې ویستې ځانونه یې وتړل په جومات په مټو پورې او بعضې کسانو خبره مؤخره کړه اوس دغه دواړه ډلې په هغه اوله ډله کې تابه هغه مهاجرو انصارو نه چا څوک پاتې شوي وو بېعذره خدای پاک توفیق د توبې ورکړه اول تابه دا معنا ده خدای توفیق د توبې ورکړه او دا چې دوی په اخلاص توبه ویسته ثم تاب علیهم بیا الله توبه قبول هم کړه رجوع یې وکړه په دوی باندې په رحمت توبه یې قبوله کړه توفیق د توبې هم الله ورکوي قبلول د توبې هم الله تعالی کوي چې الله توفیق د توبې ورنه کړي هغه سړی نه توبه نشي ایستی دغه خلکو ته خو چاچات لیوار وکړو په توبه کې الله توفیق د توبې ورکړو دوی توبه ویسته خدای پاک توبه قبوله کړه الله رؤوف رحیم ذات ده ډېر مهربانه ذات ده وعلى الثلاثة الذين خلفوا او خصوصا الله تعالی په هغه درې تنو باندې خلفو چې پاتې شوي وو د توبې د قبلولو نه دا د جهاد نه پاتې شوي معنا نه ده د جهاد نه خو ډېر ملګري پاتې خو په هغو کې د چا توبې قبولې شوې چې زر توبه ویسته خو چې د چا د قبولي توبه د توبې خبره پاتې وه تر 500 ورځو پورې خصوصا په هغو خلکو باندې هم رجوع وکړه چې د هغو توبه یې بیا قبوله کړه او تر هغه وخته وځنډېده د توبه حتی اذا ضاقت علیهم الارض چې تنګه شوه په دوی باندې مځکه بما رحبت سره له پراخي وضاقت علیهم انفسهم تنګ شو په دوی باندې زړونه د دوی وظنوا د دوی یقین و ان لا ملجأ چې نشته ځای د پناه من الله د الله د عذاب نه الا الیه مګر یو الله ته د بیرته به ده ته زارۍ کوو ځکه خپلوانو خو ټولو پرېښو خبرې ورسره بندې شوې ثم تاب علیهم بیا الله توفیق د رجوع د توبې ورکړو په دوی باندې الله رجوع وکړه په رحمت په دې باندې توفیق د توبې ورکړو لیتوبو چې دوی توبه وباسي ان الله هو التواب الرحیم خدای پاک تواب او رحیم ذات په دغه درې کې چې څه مو پرون خبره وکړه د حضرت کعب یې چې زه ځوان وم دا نور دوه ملګري مې چې پاتې شوي وو چې دا په مخلص او حضرت هلال او حضرت مراره هغه ضعیفه وو نو چې نبی علیه السلام د بایکاټ اعلان وکړه دوی غریبانان ذاتې په کور کېناسته او ژړلې بل کار ذاتې نه و زه به وایي هر لمانځه ته وروتم بیا به مې سلام ورواچو پیغمبر علیه السلام ته ما به ویل چې ودرېږه په زوره خو جواب خو به یې نه راکوه چې شونډې مبارکې خوري پټ جواب راکوي که یې نه راکوي وایي قصدن به ورغلم د ده څنګ ته په لمانځه به ودرېدم ما به چې نیت وتړو ده به بیا وایي راته کته خفه و خو د امتي ده شاګرد ده او توبه یې نه ده قبوله شوې چې سلام به مې وګرځوه ده به بیرته مخ واړوه خپل طرف ته دا حالات را باندې تېرېده یو ورځ مې وایي د تره زوی ته وویلې ورغلمه باغ ته هغه ته مې وویلې چې رښتیا وایه دومره خبر خو راته وکړه چې زه د الله او د رسول سره محبت لرم که نه لرم یعنې د ما ایمان درته زړه ته لویږي که نه وایي ده د دغه جواب هم نه راکوه اخر مې چې کلک کو وایي ویلې زه نه یم خبر دغه خبرې لیا ډېر زور راکړه چې اوس په ایمان کې مې لیا خلک شکمن شوه او بیا لویه د خطرې خبره بله شوه
چې د کفارو د طرف نه چې دا حالات یغو ته رسېدلي وو، یو سړی نبتي چې دا بزګر ده کار مال راوړی دی د تجارت، هغه ته ویلي دي د کفارو مشر چې ده ته ووایه چې ته دومره کمزوری سړی نه یې چې تا ځای نشته، موږ ته راشه، موږ پناه درکوو، د تا ملګرتیا کوو، چې څه خدمت دی هغه دې موږ کوو. وایي دا خط چې راوړ هلته لیازاتې زه ډېر وارخطا شوم چې اوس خدایه په غټ امتحان کې چې اوس کافران دعوت راکوي د ایمان هم یمسې باسي. بیا نبي علیه صلات وسلام ویلې آل راولېږو چې ښځو نه بیل شیه. په هغو کې یوه ملګري چې ډېر سپین ږیری و، د خدمت بل څوک نه و، د هغه ښځه یې ورغله حضرت پیغمبر علیه صلات وسلام ته ویې چې تا داسې حال راغلی، د ما میړه خو بل څوک د خدمت نه لري. نبی علیه السلام ورته ویلې ښه پاتې شه، خو چې جما در سره ونه کړي. دوی ورته ویلې چې دا خبره د خفګان راغلی ده، هغه د دغه شی ماده پکې ورکه ده، دومره غمجن د شپه ورځ ژاړې، د جما په ځای کې خو یو وارې نه ده. دوی ویلې ما خپلې ښځې ته ویلې چې ما ورته ویلې چې څه معنا چې جلا یې کړم، طلاق یې کړم؟ وایي نه طلاقوی یې ما، خو ګډ به نه ورسره اوسېږي. ما خپلې ښځې ته ویلې چې لاړ شه خپل پلار کره. چا بیا راته ویلې خو تا به م ورلېږله د عذر دپاره، ده به م عذر ورته ویلی و د خدمت دپاره به. ما ورته ویلې نه زه د خپل ځان خدمت په خپله کړی شم. چې 50مه شپه نبی علیه السلام د ام سلمې په کور کې ده رضی الله تعالی عنها، هغه هم وایي د دوی په حال ډېره پریشانه وه. د شپې خدای پاک د توبې د قبولي زیری نازل کړو چې د دغو دریو خلکو توبه هم قبوله شوه. ام المؤمنین وایي نبی علیه السلام وایي ما باندې ویښه یې کړم، زیری را باندې وکړو چې دوی توبه قبوله شوه. وایي ما ورته ویلې زه خلکو ته ور ونه وځم، جومات کې خو به اکثره تهجدونه کول، خبر یې نه کړم. وایي نه بیا به د خوب ته پرېنږدي تر سهاره پورې. سهار لمونځ چې وشوه، د لمانځه نه بعد حضرت پیغمبر علیه السلام به وایي چې د خوشحالۍ کیفیت په راغی، هر څوک به په پیده چې خوشحاله ده، دا مخ مبارک به داسې ځلېدو لکه سپوږمۍ. نو زیری یې ورکړه صحابه ورته دا کوم چې دلته دي چې د هغو دریو وروڼو ما توبه خدای پاک قبوله کړه. دا چې زیری وشوه نو دغه دپاره چې دوی لرې وو چې اوس زیرې ته ورشي، او دوه صحابه په اسانو سپاره شوه. خدای موږ کور ته ویل یار چې وه داسې د غونډۍ شاته وه، دا داسې په غونډۍ شاته راتاوېده. یو بل د دې دپاره چې زیری مخکې څوک رانه ونه کړي، یو وارې د لرې نه غږ وکړه په ډېر جګ غږ باندې ابشر یا کعب. وایي زه پوه شوم چې بس خدای پاک مې توبه قبوله کړې، چې تر څو هغه دوه په آس را رسېده دی را ورسېده. چې زیری را باندې وکړه، وایي نور شی نه و را سره، د غاړې کالي مې ورکړ په زیري کې. چې ورغلم مسجد نبوي مبارک ته، چې خلک د خوشحالۍ په حال کې مبارکبادۍ ته استقبالیې ته راجګېږي، زیري راکوي، مبارکي راکوي. خو دغه دا ګورئ دغه شي ته باید موږ او تاسې پام وي. بعضې ملګري چې ورپورته شوي دي هغه هم دلیدلي چې څوک پاتې دي په مهاجرو کې یو څوک ورپورته شوی، دا وایي زه به د هغه احسان ویر نه کړم، دا هم د ما په غم غمجن و، په مبارکۍ دپاره راپورته شو، دا نور څوک نه شو راپورته. وایي نبی علیه السلام مخ مبارک ځلېدو. وایي زیری راته را باندې وکړو چې تا باندې زیری مې در باندې د مور نه چې پیدا یې تر نن ورځ پورې په تا ښه ورځ تر دغه نه ده راغلی. وایي ما ورته ویلې خدای پاک د طرف نه دا زیری ده که د تا د لورې نه؟ وایي نه د الله تعالی د لورې نه. اوس دلته ضمناً یوه بله خبره وکړو، دا چې زیری په وکړه د خپل کالي ورکړه. زیری شته په اسلام کې، د مجاهدینو به فتح وکړه، نبی علیه السلام ته بې زیري ته څوک راولېږل، په زیري کې شی ورکول هم شته. حضرت امام شافعي رحمه الله د امام احمد رحمه الله چې استاد یې ودیغ ملاقات ته لاړ، بیرته چې راغی خپل ځای ته د شپې خوب ویني، حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویایي چې امام احمد ته زیری جنت ورکه، علا بلوا تصیبه، دا باندې به پریشانۍ راځي، مصیبتونه به په راځي، خو زیری د جنت ورکه. حضرت امام شافعي رحمه الله چې راویښ شو سهار شاګردانو ته ویایي، ځای لرې و چې دا خوب به څوک وروړي؟ نو د دوی یو خاص شاګرد هغه وایي زه به دا خوب وروړم. چې ورغی امام احمد صاحب ته چې دا زیری ورکو، دوی ویلې حضرت نبی علیه السلام په ما کې کمزوري لیدلې، ځکه یې زیری راکړه چې د مصیبتو به برداشت ونه کړي،
چې مسله د خلق د قرآن کې بیا شهید کو دی هغه باندې چې زیری ورکړو هغه خپل کمیس ور وایست دته په زیری کې ورکړو ځکه هلته حدیث کې کالی ورکړه چې صحابي دم خپل کمیس ورکړو چې بیرته راغی حضرت امام شافعي صاحب ته د امام شافعي صاحب شاګرد هغه امام شافعي صاحب پوښتنه تر کې چې زیره دې په وکړو او څه یې وکړه وایي په زیري کې ماته خپل کمیس راکړه ده ورته ویل کمیس خو حق د تا ده ځکه تا زیری په کړی لیکن صرف یو وارې په اوبو کې دا کمیس ووایه دا اوبو یې ماته راکړه دا اول خیرنې اوبو دا په اوبو کې ووایه دا ماته راکړه هغه اوبه یې چې ورکړې ده وچیکلې او په مخو په سینه یې واچولې د تبرک دپاره چې دا د یو محدث د سینې سره دا کمیس لګېدلی د چا په سینه کې چې د رسول الله حدیث پراته دي د حدیثو بیان کوي د هغه د وجود سره دا کمیس لګېدلی خدای ته عزت په دغه لحاظ باندې وسیله کومه تبرک به اثار صالحین شته نو کمیس باندې اوبه تېرې کړې او بیا یې وچیکلې د خدای پاک د دغو دریو کسانو هم توبه قبوله کړه دا چې دلته د عذر ویونکي دوه قسمه خلک شوه چې د تبوک د غزوې نه پاتې خلک منافقینو یغو عذرونه ویلې خو په دروغو یې ویلې او هغه مخلصو مسلمانانو صفا حال ویلې دغه خلکو چې په دروغو عذرونه ویلې و خدای پاک انجام ذکر کو چې تاسې که ته راضي شئ زه نه ته راضي کېږم دې ځای جهنم ده دغو خلکو چې په اخلاص عذر صفا خبره وکړه خدای پاک توبې قبول کړي نو موږ ته الله د ټول حکم او عمر دپاره حکم کوي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله هغه کسانو چې تاسې ایمان راوړی ده د خدای پاک نه وویرېږئ وکونو مع الصادقین تاسې اوسېږئ د صادقینو سره چې نبی علیه السلام او هغه خاص صحابه یې دي چې هغه رښتیا ویونکي دي د دغو سره اوسېږئ اوس د دغه آیات مبارک په تقاضا علما کرام لیکي چې دغه ځای نه معلومیږي چې تر قیامته به په دغه دین کې صادقین موجود وي ځکه آیات خو صرف دغه وخت لپاره نه ده هر وخت کې موږ ته حکم ده چې مسلمانانو د خدای نه وډار شئ او تاسې اوسېږئ د صادقینو سره صادقین چاته ویل کېږي وایي صادقین هغه دي چې صادق په دعوه د ایمان کې اول صادق په دعوه د ایمان کې منافقت صفت نه وي پکې دوم صادق وي په عقاید او حقاو کې چې عقیده د اهل سنت والجماعت وي صادق وي په اعمالو کې چې د خدای پاک په حکم کې تغییر او تبدیل نه کوي چې هغه وعده یې کړې ده په هغه باندې عمل په شریعت باندې په اخلاص کوي صادق وي عمل په اخلاص کوي دغه ډله چې چا کې دا صفات موجود وي وایي دغه تعبیر په شریعت کې د اولیاء الله سره کېږي ان اولیاءه الا المتقون چې څوک واقعي متقي د خدای دوست ده د دغو سره تاسې اوسېږئ خو دغه کینونت مع صادقین دا وایي دوه قسمه ده یو سوري ده لکه وروسته روان ده که په خیر ور ورسېږو الا ان اولیاء الله کې چې خبره وکړو چې د دوی په مجلسو کې ډیر کینې خو په اخلاص په محبت او په انقیاد باندې کینونت ظاهري ظاهره استوګنه چې د دوی سره اوسېږي خو دا اوسېدن په محبت په اخلاص او په انقیاد باندې وي بیا د دوی طبیعت تاسو ته رانقل کېږي چې په دوی کې کوم صداقت خدای پاک پیدا کړی هغه صداقت بیا په تا کې پیدا کېږي او که ناسته په اخلاص په محبت او په انقیاد نه وي نو هېڅ پیدا نشته د نبي علیه السلام سره منافقین هم اوسېده خو ګټه یې نه وه ځکه د زړه نه صادق نه و اعمالو کې صادق نه و اقوالو کې صادق نه و نو صحبت رسول الله هم دوی ته ګټه ورنه کړه او بل کینونت معنوي ده کینونت معنوي دا ده چې د دوی سره تعلق د محبت ده هر چیرې چې د زړه کې به د دوی سره محبت وي المرء مع من احب په قیامت کې د چا سره په دنیا کې چې محبت وي په هغه ځای کې به ورسره یو ځای کېږي نو هغه همیش په خیال دا کوي چې د موږ تاسې رابطه ورته ویو داسې به خیال کوي چې هغه خپل شیخ رنګ په یادول د اعمال او اقوال په یادول او کوشش کړل هغه په ځان کې پیدا کول لکه د دوی سره چې یو ځای وي صحابه مبارکینو به د پیغمبر علیه السلام رنګ مبارک نه ویروه د رابطې په باب کې ډیر احادیث
بخاری شریف او ترمذی شریف او مسلم شریف کې چې د موږ یو مرګري ما به ورته خو د لیکل صرف د بخاری او د مسلم هغه ځایو کې چې د نبی علیه السلام د رابطې بیانونه اتیا روایت تقریبا د جمع کړي وو. صحابي د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه بعد حضرت انس رضی الله تعالی عنہ تقریبا اتیا کاله بعد د نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه د ګوتې مبارکه بیان کوي کأني انظر الى وبيس خاتمه، لکه د د ګوتې سپینوالی وسم لکه زه چې په سترګو باندې وینم. صحابي د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مینا کې د لمانځه کیفیت بیانوي لکه وسم چې د غوړګي مبارکې ځلیدن د پښه مبارکه چې ټول بدن د نورانیت غالبو لکه هغه چې وسم زه په سترګو باندې وینم. صحابي مبارک د نبی علیه السلام د سر د لیکې چې څڼو کې به لیکه استه سر غوړ کړی هغه د لیکو مابین رین ځلیږي په کلو کلو بعد بیان کوي لکه وسم چې زه هغه وبي سپینوالی د غوړو په سترګو وینم. صحابي مبارک بیان کوي نبی علیه السلام د یو نبي بیان کوه چې خپل امتیانو وویشت په تیږو وینې په بیدې دا نبی علیه السلام د هغه نبي قصه کوي دغه د د وعظ کیفیت دا صحابي مبارک هغه کیفیت هم لکه نبی علیه السلام وسم چې زه وینم چې دی هغه بیان کوي. دغه وی عشق و محبت چې د چا وي د چا سره هغه ویروي نه او په زړه کې ځای نیسي. موږ په موبایلو کې عکسونه اخلو خو زړه ته یې نه اچو. غالبا د حضرت قاسم نانوتوي رحمه الله باندې د دارالعلوم دیوبند په حالاتو کې مې کته و یو څوک و ځوان ورته راغی چې ما ته بیعت وکړه وایي ده ورته ویل خانقاه ته راشه. ده چې سهار بیعت کوو توجه ورته وکړه د دغه سړي ځوان په زړه کې د جنکۍ عکس ده په زړه کې وایي ده ورته ویل دا څه دي وایي دا د ما د یوې جنکۍ سره محبت ډېر ده ملاقات امیش ما ته نه نصیب کېږي نو زه د دې رنګ ډېر یادوم. ګورې دا تصور د دې رنګ ډېر یادوم هغه رنګ ډېر یادولو نه په زړه کې ځای جوړ شوی نقش جوړ شوی چې د بنده په عشق کې داسې مقام ته سړی رسیږي. دا مقام که ممکن نه وای بیا کتابو نه ویلې. دغه لطائف چې څوک یې په ښه محبت باندې ذکر کوي ما د خپلو مشایخ کرامو نه اورېدلی دي د یو چا په باب کې چې چاته ویلې وایي د لطایفو په ځای کې د دننې د الله لفظ لکه په سرو زرو چې لیکل شوي دي هرې لطیفې په ځای کې داسې ځان ځان ته معلومیږي. حضرت شاه نقش بند په توجه باندې په ګړیو کې الله ولیکل شو نو دا ځای نقش پیدا کوي ځای نیسي. نو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای خلکو د خدای نه ویریږئ وکونوا مع الصادقین شی له د صادقینو سره او علامه د محبت دا وي چې د هغه خبرې امیش ذاتي کوي نه ویریږي د هغه غوندې کالی هم خوند ورکوي د هغه غوندې رفتار هم خوند ورکوي گفتار هم خوند ورکوي د هغه هر څه خوند ورکوي د چا چې چا سره محبت وي. دا چې حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لاړ تبوک ته لرې مسافې ته د ګرمۍ موسم و دا پاتې خلک چې کوم منافقین و د په دروغو عذر پاتې شوه مخلصین د سستیا د وجې نه بعضې پاتې شوه. اوس الله تعالی ویي نه د رسول الله نه به پاتې کېدی ولې دا څنګه ایمان ده چې په رسول الله هم ګرمي لورېږي دی د تیره کې خو ته نه ځې په هغه دا اوږد سفر لورېږي چې هغه د دا اوږد سفر وکړي دا تکلیفونه دې برداشت کړي او ته دې نه کې ولې دا د ده په ملګرتیا چې تاسې تللي وای که لوږه در باندې تېرېده که تنده در باندې تېرېده که قدمونه مستړي کېده د هر یو په عوض کې خدای تاسو ته په جنت کې ثواب درکوي که نه درکوي نو پاتې کېدن وجه مو شی ده ولې به پاتې کېدی ما کان لاهل المدینه نه دروا اهل مدینه وته ومن حولهم او هغه خلکو ته چې چارپیر د مدینې وي من الاعراب د کوچانو نه څه نه دروا ان یتخلفوا عن رسول الله دا چې د شاته پاتې کېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه او مینه دې نه کوي د ځان سره زیاته تر رسول الله صلی الله علیه وسلم
لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. رسول الله صلی الله علیه وسلم تر څو سړی مؤمن نشي جوړېدی چې زه دته تر ځان تر مور و پلار تر اولاد تر ټولو نه محبوب شوی تر هغه وخته پورې به د کامل مؤمن نشي. دا چې په ده دې لورېږي په ځان دې نه لورېږي خو محبت نشته. محبت خو به تر ده زیات وي تر ځان نه به دې د صدیق اکبر ولې کله مخته منډې ویلې کله شاته پاتې کېدو کله ښي لوري ته کله چپ لوري ته خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت تر ځان زیات و. مرګ ته یې ځان ورکوه. کله مخته امید دا وډار شم چې څوک کمینې نه نیولی ما دې شهید کړي خو چې ته بد شې. کله د شانه ډارېږم چې څوک رابسرانه شي ورپاتې شم ما دې شهید کړي خو چې ته بد شې. ایمان خو دغه ته ویایي الله موږ ته ویایي داسې دې نه کوي چې د ځان سره مینه تر ځان د رسول الله زیاته کوي بلکې د هغه سره دې مینه زیاته کوي. ذلک بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ولې دا مخالفت نه کوي؟ دا متابعت ولې ضرور ده؟ ځکه چې د خلک چې دي لا یصیبهم نه رسیږي دی ته ظمأ تنده ولا نصب نه ستړتیا ولا مخمصة نه لوږه فی سبیل الله په لار د الله کې. دوم ولا یطؤون دی قدمونه نه ږدي موطئا په داسې ځای یغیظ الکفاره چې خفه کوي کافران د کافر په ملک چې حمله کوي نو هغه په دغه باندې خفه کیږي. ولا ینالون من عدو نیلا او دوی رسول نه کوي دښمنانو ته په وژلو یا په بندي کولو یا په غنیمت حاصلولو د څه رسولې الا کتب لهم مګر هم لیکل کېږي د دې دپاره به په دغه هاري و د دې باندې عمل صالح عمل صالح لیکل کېږي. نو چې دومره ډېر ثوابونه دي په قدم ثواب درته لیکل کېږي په لوږه په تنده په ستړتیا په هر څه درته لیکل کېږي ولې به پاتې کېږي؟ ان الله لا یضيع اجر المحسنین بشک الله تعالی نه ضایع کوي اجر د محسنینو. بل طرف ته که په جهاد کې مال لګېږي اخو د بدن ستړتیا ویم عوض یې ذکر کړه لوږه او تند او ستړتیا که مال لګېږي ولا ينفقون نفقة او نه لګوي په دغه جهاد کې څه نفقه خرچه صغیرة وړه ولا کبیرة او نه لویه ولا يقطعون وادیا او نه قطع کوي د یو میدان یا یوه کنده الا کتب لهم مګر هم هغه ټول دی ته لیکل کېږي. د څه دپاره لیکل کېږي؟ لیجزیهم الله چې بدله ورکړي خدای پاک دی ته احسن ما کانو یعملون ښه بدله دی هغه څه چې دی عمل کوي. چې یوه روپۍ دې ورکړه په خدای په لار کې څه کوې وایي یوه ستن دې چې ورکړه په هغه وخت کې خو نو ستنې ډېر کم قیمت و چې یوه ستن دې ورکړه مجاهد ته دا هم درته لیکل کېږي او خدای پاک په عوض کې تا ته عوض درکوي. د چې که لږ خرچه کوې که ډېره کوې دا ټول درته لیکل کېږي. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. د دې په شان نزول کې دوه خله خبرې شوې دي. څوک وایي دا چې مخکې آیاتو کې د کوم خلک چې پاتې وو د پاتې خلکو وعدونه ذکر شوه زم ذکر شوه نو بل وخت کې نبی علیه السلام یوه سریه لېږله چې په خپله دی مبارک به روان و غزوه ورته ویلی کېده چې دی به نه و سریه نو د یو سریه حکم و که د لږو مجاهدینو ضرورت و یغ ځای ته چې نبی علیه السلام ویلی د پلانکي په مشري به دا مجاهدین ځي پلانکي ځای ته ټول روان شو صحابه یو هم پاتې نه شو. ولې پر دغه ډارېدو چې بیا به یې موږ په باب کې وعید نازل شي. الله تعالی وی نه داسې مه کوئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوښه یې پرېږدی. ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی دا خدای پاک لمحه په لمحه ثانیه په ثانیه د تعلیم زندگی پیدا کړې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو وخت کې راووت دوه ډلې وې یوه ډله ذکر باندې ناستو بله ډله تعلیم کوه د دیني مسایلو کې بحث کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دواړه ښې ډلې یې خو زه خدای پاک معلم را لېږلی یم ورغی د هغه طالبانو چې علمي بحث کوه د هغه په مجلس کې کېناست. اوس رسول الله چې معلم ده دغه شپې چې دی صحابه تر لاړه دغه شپې د موقوف شوې که نه تعلیم چاته وکړي خو هره خبرې
حدیث ته که نه هر قول هر عمل حدیث ته نه داسې مه کوئ داسې مه کوئ څه کسان د ده سره پاتې کېږئ نو دوه ګټې به شي هغه خلک لاړ جهاد ته دغه طالبانو د نبي علیه صلات وسلام نه نوي دیني مسایل زده کړه مخکې مسایل خو یې هم زده وو اوس هغه مجاهدین چې راغله 15 شپې بعد 6 شپې بعد میاشت بعد چې راغله دلته د دغو شپو علم چې دغه صحابه د نبي علیه السلام نه کړی احکام دي پکې دغه د بیا دا ذمهواري د دغه طالبانو شوه رسول الله خو به هر وخت کې یو حدیث بار بار نه ذکر کوي هغه چې مجاهدین راغله دغه طالبان چې د نبي علیه السلام سره دا څو شپې طالبي کړې ده دا د بیا هغو ته بیان وکړي چې هغه هم د دین نه خبر شي نو هم به د جهاد کار وي هم به د تعلیم کار وي دوم شان نزول دا ده د علم په باب کې ډېر ترغیبونه دي علم ته چې خدای پاک څومره ثواب ورکړی هغه نه مجاهد ته دومره ثواب ده لکه عالم ته چې خدای پاک کوم ثواب ورکوي نه سخي ته دغومره ثواب ده لویه خبر دا ده چې تر نبوت نه رالاندې مقام د علمای حقو ده ځکه خو ورثه د انبیاو دي معلم الناس الخیر څوک چې خلکو ته د دین تعلیم کوي الله تعالی درود په ویي ملائکې درود په ویي اهل د اسمانو درود په ویي اهل د مځکې درود په ویي حتی مایان په دریابو کې درود په ویي میګتانه په غارو کې درود په ویي داسې مقام خو د بل چا نشته نو دلته چې دغه خبره شوه نو خو دغه ظاهره خو دا ده چې ټول ذاتي په علم سې وځي خو بل طرف ته الله رحیم او کریم ذات هغه وی چې که ټول وځي په علم سې د دنیا کارونه به ټول معطل پاتې شي موږ دنیا کې خوراک ته ضرورت لرو چکاک ته ضرورت لرو پوښاک ته ضرورت لرو د کور جوړولو ته ضرورت لرو معاملاتو ته ضرورت لرو نو الله تعالی د علم په باب کې دا وی ټول مه وځئ په علم سې خو په کور کې یا په قوم کې باید یو خو داسې څوک وي چې هغه په پوره دین ځان خبر کړي لاړ و طالب په سبق پسې چې بیرته کور ته راغی دغه کورنۍ یا دا کلی ته راغی دا کلیوال یغو ته به هغه د خدای دین چې د په سفروز حاصل کړی دغو ته به بیانوي د دې دپاره چې دا هم بچي د عذاب نه دا خو د کاروبار د دنیا کوي خو داسې خو نه چې د دنیا کاروبار به دومره کوي چې یو وخت هم نه ورکوي جومات کې عالم ته بیان ته چې لږ ورته کیني دکانداري کوه خو بیګا ته راشه د عالم خبره ته غوږ ونیسه په دین هم ځان پوه که فلولا نفر وما كان المؤمنون لينفروا كافه نه دا مناسب مؤمنینو ته چې ووځي ټول په علم سې د څرمه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ولې نه وځي د هرې فرقې د دی نه یوه طایفه لیتفقهوا فی الدین د دې دپاره چې پوهي حاصله کړي په دین کې ولینذروا قومهم او د دې دپاره چې وویري قوم خپل اذا رجعوا الیهم چې کله دی راجع شي خپل قوم ته لعلهم یحذرون شاید چې هغه هم ځان بچ کړي د ګناه نه صحابي مبارک وی موږ راغلو څه ځوانان وو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره مو یو 6 شپې تېرې کړې بیا د موږ نه پوښتنه وکړه ډېر مشفق او مهربان ذات ووایي ډېر مشفق او مهربان ذات و دا چې د وادو د نوي واده چکتن وي ځوان او مسافر وي نو کور ته خو ډېره سودا وي چې په دغه پوه شو چې دوی کور ته شوق کېږي نو اجازه یې راته وکړه چې لاړ شئ 6 شپې مې ورسره تېرې کړې بیا یې پوښتنه چې د حالاتو وکړه بیا اجازه راته وکړه خو ذمهواري یې بیا راکړه دا 6 شپو کې مې چې څه زده دي دغه به خلکو ته رسوئ وفد عبدالقیس د بحرین راغی د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ډېر لرې علاقې په مابین کې د مقدر قوم ده هر وخت کې ملاقات نشي کېږي ځکه کافران دې نه یې راپرېږدي نبی علیه السلام ته دې عرض کوي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسې په مابین کې یو لوی دښمن د هر وخت نشو راتلی ته یو څه واضح مسائل راته بیان که چې موږ خپل هم عمل پوه وکړو او قوم ته یې ورسوو نبی علیه السلام 4 مامورات 4 مناهي ورته ذکر کړه چې په هغه وخت کې دوی په مکلف و ډېر و بیا ورته دا زده کوي خپله به هم عمل کوي او قوم ته به یې رسوئ موږ دا د هر عالم ذمهواري ده چې څومره شی زده کړي باید قوم ته یې ورسوي خلکو ته یې ورسوي دا چې په بیانو کې کمزوري وي دغه خلکو د مارکیټ غم اخیستی دي د روپیو محبت اخیستی دي هغه دا نه لري وخت چې دین ته درځي چې ته مو زړه پورې ونه خورې
حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام چا واقعه ما درته ذکر کړه، یو څوک راغله نبی علیه السلام ته شکایت وکړه چې ته انصاف نه کوې، ما ته د کم شی راکړه نورو ته ډېر. صحابه اراده د ده د ویلو وکړه. نبی علیه السلام ورته ویل کار مه پلرئ. بیا یې بوتلو د ځان سره کور ته څه شی نور هم ورکړ. بیا دی ډېر خوشحاله شو، دعا یې وکړه نبی علیه السلام ته. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې هغه د باندې صحابه و د تا الفاظ چې واورېده درنه خفه شو ورونه دي، هلته د دې د وړاندې بېرته بیا دا اقرار وکړه چې رسول الله دې ما سره ډېر ښه وکړه، چې هغه دې بدګماني درنه لرې شي د زړه نه. چې بېرته لاړه نبي علیه صلات وسلام بیا ورته ویل دا تاسې ورور اوس ډېر خوشحاله ده راضي ده. بیا نبي علیه السلام ورته ویل د ما او د تاسې مثال داسې ده لکه یو سړي نه چې خپل اوښ وتښتي، بیا خلکو ته نارې کې چې دا اوښ راوګرځوئ، هغه چونکې پردی اوښ کې خلک یې په تیږو ولي، اوښ چې د دردونه په عذاب شي نو د دی نه چې مخ راوګرځي کله د لوی پاڼه ولویږي مړ شي. چښتن پوه شي چې دا خلک یې اوس مړ کوي تباه کوي یې، ورته بس تاسې کار مه په لرئ. دی ورشي په نارمه باندې هغه خپل اوښ ته په هغه خپل عادت باندې اوښ د غاړې نه راوینیسي رایولي. وایي که تاسې ته مې در پرېښی وای نو نه وای مسلمان هغه خو کوچي و نه و خبر، تاسې ویلو خوشکه کړې وه د دینه به بالکل اوښتی و. اوس دغه عوام د دغه اوښانو مثال لري. دوی خو نه راځي، که ته یم چې پرېږدې د خدای دین نه کې بیان. ما ته یو وخت کې یو څه عین د الفاظ وویلې، اول یې ښه تعلق و بیا یې تعلق ختم کړه، ډېر وخت بالکل تعلق نه راتلو. بیا یو ځای کې سره یو ځای شو نو ما نور ملګري ته ویلې ما ویلې ګورئ دغه داسې بې وفا دي، داسې څه مې وکړه. دا یوه وژړل. زه ته ویلې او خلیفه صاحب موږ خو له چارپایانو غوندې مثال لرو، که ته هم پرېږدې په موږ شفقت ونه کړې را نه شي موږ په دین پوه نه کړې نو موږ خو لاړو تباه شو. موږ باید په عوام پورې زړه وخورو، خو مناسب ځای په جومات کې په جمعه کې کم از کم یو بیان چې ورته وشي اتا به ذمه ځای ته خدای پاک فارغه کړي. داسې هم نه چې د دین اشاعت کې دومره د حدودو نه تېرېدن وشي چې په دکان کې ورته ولاړې په موټر کې ورته ولاړې چې خلک د دین نه متنفر کړي. نه، نبي علیه السلام هم د خلکو دغه حال ته کته چې د دین نه متنفر نه شي. اوس د دغه ځای نه یو بله مسله دا چې په علم پسې ووځي ځان پوه کړي په دین کې. دلته یو ځای ته ښوولی ده چې علم دوه قسمه ده، فرض عین فرض کفایي. یو قسم هغه علم ده چې په سړي فرض عین ده چې حاصلوي به، یو هغه علم ده چې فرض کفایي ده. فرض عین کوم علم ده؟ فرض کفایي کوم علم ده؟ وایي د ایمان د زده کړې د حقایدو حقه و د زده کړې علم په هر انسان نر و ښځه باندې فرض عین ده. دا په علم ظاهر کې اوس د ایمان مسله ده. د امنت بالله په تشریح به ځان پوه کوي، عذر مزر په قیامت کې نشته. حق عقیده چې د مبتدعینو د خوارجو د معتزله و د روافضو د مشبهه و کرامیه و جهمیه و مرجئه و دیغو د عقیدې نه خپله عقیده خو وپېژنې. د الله په صفاتو کې به څنګه عقیده لرم، د الله تعالی په ذات کې به څنګه عقیده لرم. څوک مجسمه دی خدای پاک د جسم ثابتي، څوک د الله د صفاتو نه بالکل انکار کوي، څوک د جنت او د دوزخ نه انکار کوي. دعوه د اسلام لري، وایي حقیقي جنت نشته، حقیقي دوزخ نشته، صرف د طبیعت خوشحالي ته جنت ویي، د طبیعت خفګان ته جهنم ویي. اوس عقیده به معلومه د اهل سنت والجماعت حقیقي عقیده د الله په شان کې، د الله د صفاتو په شان کې، د قیامت په شان کې، د جنت او دوزخ او د پل صراط په شان کې عقیده حقه به معلومه. دا فرض عین ده. په احکامو کې بیا هغه احکام چې انسان په مکلف وي او داس فرض د هر لمانځه ته زده کړی فرض عین ده. لمونځ فرض ده په هر نر او ښځه باندې زده کړی فرض عین ده. روژه فرض ده په هر نر او ښځه باندې زده کړی فرض عین ده. زکات په مړو خلکو فرض ده، په مسکین چې نه د فرض زده کړم نه ده په فرض. په مړو خلکو باندې زکات فرض ده، زده کړم په فرض ده. په مسکین چې حج نه د فرض زده کړم نه ده په فرض. خو په مړو خلکو باندې چې حج فرض ده زده کړم فرض ده.
او دا فرض عین دي، ځکه خپل حکم دا ده لمونځ فرض عین ده، زده کړه هم فرض عین ده. دا چې ما پلار مولوي و هغه ښه لمونځ زده و، زه یې نه زده کوم، جګېږم ټیټېږم، په مفسداتو یې ځان نه خبروم، په مکروهاتو یې ځان نه خبروم، په واجباتو یې ځان نه خبروم. دا چې په ما سجده سهوه واوښته که نه واوښته په دغه نه یم خبر، لمونځ مې فاسد شو که نه شو فاسد په دغه نه یم خبر. د پلار په لمنځو دماغ اړه خلاصېږي؟ دا په هر سړي فرض عین ده. هغه احکام چې وایي په مکلف یې د دغه نه ورایه خواته شو معاملات. کوم څوک چې د تجارت کاروبار کوي دومره زده کړه د تجارت په فرض عین ده چې حلال او حرامه طریقه به پیژني. داسې نه چې روا لګیا په سودا یې، تا خیال سودا ده او لګیا هلته په سود یې، په بیه فاسده یې، ځکه د حرامو نه ځان ساتن فرض عین ده. علم د معلوم تابع ده. کوم شی چې فرض ده زده کړه یې فرض ده، چې واجب ده زده کړه واجب ده، چې سنت ده زده کړه سنت ده، چې مستحب ده زده کړه مستحب ده. او یو علم باطن ده. دغه د باطن اخلاق حسنه اخلاق رزیله په دغه کې ګورئ. د ریا نه ځان فرض عین ده، ځان ساتنه د ریا نه ځان ساتنه فرض عین ده، ولې په ریا عمل ټول بربادیږي. د تکبر نه ځان ساتنه فرض عین ده، د حسد نه فرض عین ده، د عجب نه، د ټولو مهلکو مرضونه، د خدای د رحمت نه ناامیده کېدن کفر ده که نه ده؟ ایاس من رحمت د خدای پاک. او بېغمي چې د خدای د ګریفت نه بالکل بېغمه کېږي، پروا یې نه لري، کفر ده که نه ده؟ اخلاق رذیله د ځان نه لرې کول، اخلاق حمیده په ځان کې صبر، توکل، قناعت، رضا په قضا د خدای متعال، دا په ځان کې فرض عین ده. اوس دغه علم چې فرض عین شو، د دغه فرض عین په حصول کې چې پلار مانع واقع کېږي د پلار اطاعت نشته، چې امیر مانع واقع کېږي د امیر اطاعت نشته، چې مور واقع کېږي استاد هر څوک چې درته وایي چې دومره علم چې ته وځې چې هغه فرض عین ده در باندې منې کوي، د هېچ هم اطاعت نشته. حتی مور و پلار د حقیقي حقوق نه راځي، حقیقي د حقوق نه راځي. لکه جهاد چې فرض عین چې د مور و پلار اجازه نه ده بیا پکې شرط. علم هم هغه چې فرض عین ده د هغه کې د چا اجازې ته ضرورت نشته، عذر نشته، نه مې پرېږدي پلار مې نه پرېږدي. دا اوس هم چې راتلم یو ځوان هلک غالبا په 10م صنف کې و که په 9م صنف کې و، راته وایي ژړل چې په ټول خاندان کې معالم نشته. دا یو مجلس ته برابر شو، بیعت یې کړی و، د بیعت نه بعد شو خدای د علم ورسره پیدا کړی و. وایي زه چې دلته راځم دا مدرسې ته مازدیګر ختم ته چې کله کله راځم هم پټ راځم که را باندې خبر شي چې د مدرسې سره تعلق د کور نه مې شړي، علم ته مې نه پرېږدي، نیکو خلکو ته مې بیخي نه ور پرېږدي. نو دغه اطاعت نشته، په حقوق کې نه واقع کېږي سړی. دغه چې بار بار موږ ته ځوانان راغلي دي چې ما علم سره شوق ده، 12مې پاس ده، 14مې پاس ده، داسې هلکان راغلي چې ما علم ته شوق ده، خو مور پلار مې وایي چې نه دغه مکتب به پسې پوره کوې، په نوکري به مقرر کېږي، موږ خواري در پورې کړي دي، روپۍ مو در باندې لګولي، اوس ته چې ګټې ځای ته برابر شو ته یې پرېږدې، نه یې پرېږدي، حتی ویې شړل دي کوره، خو اطاعت یې نشته. خدای پاک ته دا عذر نشته چې پلار مې خفه کېدو، چې خفه کېږي خفه دې شي. علم فرض ده د دغه شیانو چې موږ په مکلف یو. ډېرو خلکو نه د ایمان پوښتنه وکړه، نن دا د موږ د مسلمانانو د جامعې نه پوښتنه وکړه، په ایمان نه دي خبر. رسول الله نوم لیا نه ده ورزده، صرف رسول الله یا پیغمبر باندې پیژني. ما درته یوه ورځ قصه وکړه چې میلاد شریف تیر شو، ملګري په خپل قوم کې بیان کړی و، د نبي علیه السلام صفات یې بیان کړي وو، ومې کړه دا قصه که نه. بیا ما ته ویلی موږ قوم ته راسره لاړ شه، داسې جاهل قوم ده. ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم حالات بیان کړی وای چې په ماړۍ کېناستو، ماما مې راته وایي خورې دا سړی څوک و چې ته پکې غږېدې. احمدشاه خلیفه مبارک ژوندی ده، حج ته تللی و، د حج د ملګرو یې قصه راته وکړه، د حج د ملګرو یې قصه راته وکړه. وایي ما هلته د صحابو مبارکینو احد مبارک طرف ته چې تلو، د صحابو مبارکینو مې یو وارې څه منقبت ذکر کړه. قوم به نه یادوم چې د کوم قوم خلک ورسره وو. وایي راته ویله چې نه دا صحابه چیرې دي چې ورشو ملاقات یې وکړو، څه مجلس ورسره وکړو.
چې ته دومره صفت کوې چیرې دي چې وی نو مجلس ورسره وکړو په دغه نه د خبر چې صحابي چاته ویي رسول الله دی هغه نه دغه نن چې څه پیښې دي دا د دغه نه پیښې دي چې موږ د دین نه خبره یو ټوکه مشهوره وه خو ما یې حقیقت ولید دا خبر به م د عبرت وکم د موږ سره طالبو د مسلمانۍ د درجې تقریبا د فنونو کتابونه خلاص شوه ماړه یې کړې وه د ټولو فنونو ملګرو په ګډه نو لاړه دی دوره پاتې ده سبا ته په هغو ملګرو کې اوس مولوي ده طالب راغی زه په کمره کې یم راننوت کمرې ته زه په عذاب وم دردونه و راته دا پښې مې راچاپې کوي ما ورته ویلې ولې کور ته نه وې تللی وایي تللی وم د کور ما ته مخکې معلوم و چې په میاولې کې و خبر وم چې هلته ده نو ما ولې بېرته بیا راغلی پرون لاړې نن راغلی وایي شربت مې پاتې و نو ما شربت په څومره قیمت و خو 10 روپۍ 15 روپۍ به دا دومره کرایه ده چې لګوله وایي نه اوس مو کورونه راغلي دلته د نیر په غاړه پراته یو ما تر خلاصې ټوکه ووته ما بیا خو به مو زړې غوټې ډېرې خلاصې کړې یي کوچیان چې ژمي کې غسلونه په واوړي مشهوره خبره چې دا ده چې تار ته غوټه وراچي چې دومره غسلونه را باندې واوښته بیا چې پسرلی اوبو ته برابر شي هلته غسل کې غوټه خلاصي بیا خو به مال ډېره غوټه خلاصې کړي ګورې دا د خندا ځای نه ده د ژړا ځای ده دغه طالب راته وویلې چې مخکې من په دا مدرسه کې د ملګرو دغه ټوکې را باندې کړې نن چې زه بېګا کور ته لاړم سپین ږیری نیکه مې ده هغه ته مې وایي دا وویلې چې دا طالبان په موږ داسې ټوکې کوي چې تاسې کوچیانو داسې هغه وه دا خبره رښتیا ده که نه وایي هغه نیکه مې وژړل چې او دا وا اوس پوه شو په دین دا اوس وختو کې چې د علماو سره لږ تعلق راغی وایي په خپله خوله یې راته اقرار وکړو چې موږ مخایا په ژمي کې به غسلونه را باندې اوښته موږ ستارو ته غوټې ور اچولې په پسرلي به مو غسلونه کول تاسې خو لږ وځئ دا کوچیانو ته صرف کوچیان هغه ته نه وایي چې میږي به یي دا موږ تاسې چې علم نه لري دا ټول کوچیان دي دا د غرو لمنو ته وځئ تاسې خو لږ ځان خبر کوئ دغه دین ذمهواري ده دا اشاعت دین د موږ علماو ذمهواري ده خدا د خدای پاک وي علم وکړه بیا لاړ شه خپل قوم ته بیان یې کړه زه یې دغه دپاره دا ډېر تاکید کوم الله وی زده کړه اوس نو هغه علم فرض عین شو چا په خپله په مکلف وي دوم قسم فرض کفایي فرض کفایي بیا زائد تر ضرورت نه اتا خپل شرعي امور د زده کړه خو ته مسکین طالب یې د زکات زده کړه خو په تا فرض نه ده د حج زده کړه خو په تا فرض نه ده ته ړوند یا شل یې جهاد خو په تا فرض نه ده ته کاروبار نه کوې د تجارت زده کړه خو په تا فرض نه ده لکن نور مسلمان خو دغو مسایلو ته ضرورت لري نو دومره عالم په علاقه کې چې په دا ټولو مسایلو علم لري دومره علم فرض کفایي ده چې علاقه کې به یو یا دوه داسې علما وي چې که څوک په معاملاتو کې پوښتنه کوي هغو ته جواب ورکړی شي که څوک په نورو عباداتو کې پوښتنه کوي هغو ته جواب ورکړی شي اوس که په یو قوم کې په یو علاقه کې دغسې یو عالم موجود شو چې په ټول دین باندې خدای پاک هغه ته بصیرت پیدا کړو چې څوک هم په یو مسله کې پوښتنه تر کوي دی جواب ورکوی شي که بالفعل که کتاب وګوري جواب ورکوی شي د دغه قوم ذمه به فارغه ده دومره علم بیا نور نه ده فرض خو که په قوم کې دومره ملا نه پیدا کیږي چې د مسلې پوښتنې جواب څوک ورکړي ټول ګناهګار ده لکه جنازه چې مړی وشي چې هیڅوک جنازه په ونه کې خاښې کې دا ټول کلی ګناهګار ده چې فرض یې پرېښوه خو که یو دوه درې نفره جنازه وکړي دا نور غاړه بیا په خلاصېږي نو تر ضرورت نه زائد دا شو چې اوس په تا باندې زکات نه ده فرض دغه زده کړه تا ته ضرورت نشته خو ته په دغه نیت وکړې چې نورو مسلمانانو ته یې بیان کړم حج نه ده در باندې فرض خو چې نورو مسلمانانو ته یې بیان کړم یا معیوب یا جهاد نه ده در باندې فرض خو چې نورو مسلمانانو ته یې بیان کړم یا تجارت خو نه کوم خو چې نورو مسلمانانو ته یې بیان کړم په دغه نیت باندې علم فرض شو ګورې دا د علم غټ مقام دغه ده وایي علم ده فرض خو فرض عین یا فرض کفایي فرض عین ده یا فرض کفایي ده خدای پاک ترغیب راکړي چې باید په هر قوم کې علما موجود وي دغه علما چې دین زده کړي دا بیا ذمهواري ده چې خپل قوم ته ځي هغه دین دې بیانوي او کشران ورونو ته بیا دا ویایو چې جذباتو نه د کار نه اخلي په فتواو د کار نه لري
د قرآن د زده کړې د ترجمې نه د چاته فتوا نه ورکوي، د احادیثو نه د چاته فتوا نه ورکوي. فتوا د فقهاو کار ده. ډیر وخت کې د کشران علما نوی فارغه شي په مسائلو د فقه کې معلوماتونه نه ورته د احادیثو په ظاهره کې چې څه واورېده په جذباتو کې په کلي کې باز دستي ردونه شروع کړي، دا روا دا ناروا، هغه د خپل علاقې د علماو سره په ټکر واقع شي، د خپل استادانو سره په ټکر واقع شي. ټکر نه مطلب ده، ذمہواری مطلب ده. په دین ځان پوه که چې کومه د زده کړه هغه بیا بیان که خلکو ته، چې کومه حکم د زده کو هغه چې زده کړی حکم ده، جنجالونه به نه جوړوي. خو چې کوم حکم د زده کو هغه زده کړه حکم بیا ذمہواري د خلکو ته بیان که. ګورې موږ په خپلو کورو مکلف یو، په دغه به مو خدای ډېر ونیسي. طالب یې ملا شي، ملا یې مدرس یې مړ شي، خو تر آخره ژونده پورې خپلو ښځو ته د دین بیان ونه کړي. خپلې مور، خپلې خور، خپلې لور، خپل کور کې موږ اکثره خلک، نور خلک د موږ نه ډېره ګټه اخلي، خپل کور ته د موږ ګټه نه رسېدلې. زه په خپل ځان ته دا ما لیدلي دي، په خپل کور کې مې لیدلي دي. ټول عمر موږ د خلکو سره لګیا یو، خو چې فارغ شوی یم تقریبا 1.5 کاله به کېږي په درس لګیا. خپل کور ته د موږ مستقل وخت نه ده ورکړی، دا کمزوري. خو چې دغه مسؤلیت لږ پوه شو نو بیا کله کله اوس په کورو کې زه بیان کوم. مشران خویندې م دي په دغه احکامو نوې خبرې. ټولو کلیو کې رواج ده که نه خالونه وي، په ټولو قومونو کې رواج د خالونه وي او لعنت د خدای په وري. څومره لویه ګناه ده، په دغه نه دي خبر. اوس پوه شوه زړې زړې ښځې په کورو کې دوايانې په هغه ځای باندې ګدي، خالونه بیرته راباسي. ما به چې هلته ترجمه کوله دغه ځای نږدې ګټه وه چې کور ته مله سپیکر تېر و، نو هغه زنانه به ترجمې ته ناستې وې. دا ساک چې موږ دې خواته راتلو په دغه یې ژړل چې دا موږ ته خدای د دین چراغ رابل کړی و، ته اوس بیا رانه لرې شوې او هغه د دین خبرونه د روژه به په موږ څنګه تېرېږي. موږ باید په د خپلو کورو باندې د علما طبقه لږ شفقت وکړو، کم از کم په میاشت کې، په 2 میاشتو کې، 3 میاشتو کې خو یو وارې څه دیني مسایل بیان کړو. ښځه چیرې لاړه شي چا نه پوښتنه وکړي. او بعضې داسې مرضونه چې د خپل مېړه نه سوا پلار ته هم لا نشي ویلی، داسې حالات وي چې پلار ته نشي ویلی، زوی ته نشي ویلی، ورور ته نشي ویلی. نو الله وی باید هر قوم کې داسې خلک وي چې دین زده کړي او دغه دین بیا خلکو ته ورسي. شاید چې هغه نور هم دی خو بچ شو د جهنم نه، چې هغه بل ورور خو هم بچ کړي، بل تربور خو هم بچ کړي. یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو چې تاسې ایمان راوړئ، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جنګېږئ تاسې، جنګ کوئ تاسې د هغه خلکو سره چې در نږدې دي من الکفار، د کفارو نه. شرعي حکم دا ده چې کوم چا کافر سره د سرحد لیږلی ده، اول حمله او جنګ به په هغو باندې وي. ولیجدوا فیکم غلظه، او دغه کافران باید په تاسې کې کلکوالی پیدا کړي، ځیږوالی پیدا کړي په اقوالو په افعالو کې. څه معنا؟ ته په دین داسې کلک یې چې د طمع توقع نشي درته پیدا، چې دا ورسره وکړه ګوندې راواوړي، دا ورسره وکړه ګوندې راواوړي. نه، چې د ډاره در نږدې کېدی نشي، په تا کې باید ځیږوالی پیدا کړي. صبغة الله. موږ استادان، یو استاد راته ویلي د دورې، وایي دغه ببرې څڼې، دغه غټې ګیرې، دا په لوټو استنجا ویل د دغه قدر هلته خلکو ته معلومیږي چې دا د نازکو خلکو سره اوسیږي. دا چې د غرو خلک، د تکلیفو خلک دي، هغه چې څومره په دین کې تکلیفونه برداشت کوي، دا د بازار خلک یې نشي برداشت کولی. په ملکونو کې چې وګورو، یو عربي په بیان کې وایي چې دین د افغانانو نه زده کوي، یغو ته دغه د دین قربانۍ د مسکنت په نتیجه کې خدای ورکړي دي، چې عیاشي باندې نه دی لګیا، ځکه په د دین داسې کلک دي چې عیاشي سهولیات پیدا شو. بیا چا زړه نه کېږي چې د ایرکنډیشن موټر کې کور کې دیم ایرکنډیشن وي، په موټر کې دیم ایرکنډیشن وي، بیا د جهات غره ته لاړ شي او ګرمي دې تېره. دا بیا نشي کړی. په تا کې باید ځیږوالی ویني چې د مسلمان دا ملا ته ملا وي، ملا ډکوالی ته وي، په ده سترګې ډکي
پنځه طالبان اوس شرط کار 15 طالبان په ګډه خو چې د علم په لباس کې وي په دا بازار کې د روان چې ټول دکانداران به پسې راګوري چې ملایانو بیا څه جلوس رایستلی وي به 15 نفره او دغه خیلي لوڅري چې د نر او ښځې دره کې نه لګېږي 15,000 د سکول نه راوځي مکتب نه راوځي چا سر پسې رایستلی په عصري علومو رد نه کوو خو په اخلاقو رد کوو مکتب دې وي خو مسلمان دې وي د مسلمان په جامه کې دې وي ځیږ دې وي ولیجدو فیکم غلظه مکتب دې وي ډاکټر دې شي پیلوټ دې شي جنرال دې شي ساینسدان دې شي انجینر دې شي خو چې جامه خو د اسلام رنګ خو په ښکاره وي صبغت الله چې جامعې ته لاړ شي په جامعه کې معلوم شي چې دا مسلمان د لرې نه وپېژندی شي تمه توقع نه د مخکې جهاد په دور کې زه طالب وم په حرکت مدرسه کې محمدیه کې د عبدالرحیم حنیفي صاحب د لغمان شهید شو دلته د لغمان طالبانو چا به نوم اورېدلی څوک به پیژني د بیان کو په دا بیان کې یوه عجبه خبره وکړه د علماو طلباو ته وایي ګورئ په دین کلک شئ طمع معنا پرېږدئ بیا به هر څوک تا نه په رعب کې وي داسې ځان نه مه جوړوئ وایي د هر تنظیم قمندان چې پیښور ته راشي ټول تنظیمونه مړی ورته کړي دا مشهوره قمندانان چې ولې په مړی اړوي څه تحفې ورکړي څه روپۍ ورکړي دام تمه ورته لري دام تمه ورته لري ما ته ولې وایي څوک ډوډۍ نه کړي د 3 ولایتو مسؤل یم زون خو په ما کې دا ځای نه ویني چې دا به راواوړي په ما کې دا ځای نه ویني چې دا به راواوړي وایي یو تنظیم هم مړی نه راته کړي مسلمان باید په ځان کې داسې راوړي چې په دا پوه شي چې کافر دا تمه ورته ونه کړي چې بسکوټ ورکه او راواوړه زړې ورستې وریجې ورکه راواوړه یو زوړ پتلون ورکه راواوړه نن خو مسلمان دغه حد ته رسېدلی دی چې په زاړه پتلانه پسې منډې وروي په بسکوټو په دغو پسې منډې وي ولیجدو فیکم غلظه واعلموا پوه شئ ان الله مع المتقین بېشکه الله تعالی د پرهیزګارو خلکو سره ده منافقین به ناستو په مجلس کې یو صورت به نازل شو په هغه صورت کې به څه د دین حکم و بیا به د یو بل ته په پسخند ویلې دغه آیات چې دا نوی بیان کو د چا ایمان یې ورزیات کو الله به اوس بیان کوي څوک چې مؤمن ده چې د دین د نوې خبرې نه خبرېږي ایمان یې تازه کیږي خوشحالي ورته پیدا کیږي د دغو ایمان کې زیادت د مؤمن بهي په لحاظ خو موږ په مذهب هم شته ځکه نوي نوي احکام نازلېده یا شرح صدر نورانیت زیاتیږي قوت زیاتیږي او د منافق یغو په زړه کې چې مرض ده یغو ته مرض ور زیاتیږي وای دا دین محترم دا د صالح غذا مثال لري ښه خوراک هغه بدن ته ګټه لري چې هغه جوړ وي که کوم سړی مریض وي د مرض د وجه نه نقصان په ده کې ده چې ښه خوراک وکړي سبب د هلاکت وګرځي ځکه ډاکټران د ښه خوراک نه پرهیز کوي زیړه ده غوړ مه خوره هګۍ مه خوره غوښه مه خوره ګورې د طاقتورو شیانو نه منې کوي ولې د ده بدن قابل نه ده اوس چې که وخوري کله مرګ ته مبسي شي شریعت وایي د صالح غذا مثال ده چې په بدن جوړ وي هغه انسان چې عقیده یې روغه وي د هر حکم نه چې خبرېږي خدای قوت کې پیدا کوي خو هغه قوت روحاني پیدا کوي جسمانی نه غذا قوت جسمانی پیدا کوي ښه خوراک وکړه په بدن کې د قوت پیدا کیږي او په دین عمل وکړه روح کې د قوت پیدا کیږي بیا داسې قوت پیدا کیږي چې سترګې بیا څومره لرې کار کوي غوږونه بیا څومره لرې کار کوي ژبه بیا څومره لرې کار کوي حضرت عمر فاروق په مدینه منوره کې په منبر ناسته ملګري په عراق کې محاصره کیږي دی د دغه ځای نه ویني د یوې میاشتې مزل ده بې تلیفون بې مخابرې د دغه ځای نه غږ ورکړي یا ساریه الجبل د هغو په غوږو کې دومره طاقت دغه غږ اوري په یې مژري چې د امیر المؤمنین غږ ده د ده په برکت د کفارو د حملې نه ځان بچ کوي شرع قید عذاب القبر باب د کراماتو وګورئ مشکات شریف باب د کراماتو آخر طرف ته وګورئ ابا یې خواته کو نبی علیه الصلاة والسلام په منبر ناسته د موتي واقع
چې 3 امیران د جهاد ورته مقرر وو، هلته یکې بعد دیګرې شهید کېږي، نبی علیه السلام د دغه ځای نه ویني او د سترګو مبارکو نه اوښکې بهیږي. حال مجاهدینو ته دلته مدینه منوره کې بیان کړه چې حضرت جعفر شهید شو، حضرت زید شهید شو، حضرت عبدالله ابن رواحه شهید شو، بیا جنرال خالد ابن ولید سیف بن سیف الله واخیسته، هغه ته خدای پاک فتحه نصیب کړه. د میاشتې د مزل نه لرې ویني. د معراج په واقعه کې چې ابو جهل لعین سهار نبی علیه السلام ناسته، دی په تیریږي چې بیا خو به د څه نه ویني اورېدلې پسخند پوهوي، وایي نن شپه تللی وم بیت المقدس ته بېرته راغلم، وایي دا خبر به بل چاته هم وکړي، وایي او ټول قومونه یې راوغوښته چې راشي اوس نادره ته وګورئ. د حضرت نبی علیه السلام یې زه په دا شپه کې بیت المقدس ته تلاړم هم راغلم هم د یوې میاشتې مزل ده، تیارې نشته، موټر نشته. بیا یې پوښتنې تر شروع کړې، ښه چې تللی وې د بیت المقدس مناره څنګه وه، دروازه یې څنګه وه؟ نبی علیه السلام زه ډېر غمجن شوم ځکه چې ما خو په شپه کې دغه نه و کتلي. خدای پاک حجابات ختم کړه، کشف شو، هر څه یې وینمه، دی راته وکوي زه یې جواب ورکومه، دی ویل چې یاره عالمي خو یې ټولې رښتیا ویلې. سترګو کې قوت پیدا شو، په رفتن کې قوت پیدا شو. موږ تاسو ته حدیث مبارک ده، د پولیسورات 15,000 کاله مسافه لیار ده، خو د خدای پاک هغه نازولي دوستان په څومره وخت کې په تېرېږي؟ طرفة العین، چې سترګې راپي بیا 15,000 کالو مسافه. دا کوم قوت باندې ځي؟ پپسوله تلی شي، جیر تیارې دغسې تلی شي، د سترګو په رپ کې ځي، دا روحاني طاقت ده. په دغه شریعت باندې چې څوک ځان برابر کړي، خدای پاک داسې طاقتونه ورته نصیب کړي چې فوق العرش بام د لوح محفوظ هم بیا ویني، تحت سرا بیا ویني. مسلم شریف شرحه فتح الملهم، د بخاري شریف شرحه فیض الباری، هغه علما چې لیکي چې دا کشف څنګه پیدا کیږي، نو یې نور د ایمان دا په نیکو اعمالو تازه کیږي چې سړی د ګناه کوي او بیرته خیرنه کیږي. نو چې د ګناهو نه ځان وساتي، نیک عمل کوي، دغه نور د ایمان د زړه نه ځي، ټوله سینه دومره صفا شي چې په دغه سینه کې عکس د لوح محفوظ ښکاره شي. لوح محفوظ کې خو مخکې نه اماکان او مایکونو ټول لیکلي دي. خدای پاک علم په ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مازدیګر لمونځ وختي وکړه، بیا لګیا شو تر ملوېدو پورې، تر قیامته چې څه پېښېده ټول بیان کړه. خو بخاري شریف حدیث ده، حفظه من حفظه و نسیه من نسیه. دا د چی شي نه غږېدو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم 8م کال د هجرت ورغی، د احد نه بعد 8م کال 10م کال د هجرت چې آخري وخت ده، احد ته لاړ. د احد په صحابه او شهیدانو جنازه وکړه. بعضې خلک د دعا معنا اخلي، نه، بخاري شریف کې داسې ځای راځي صلاته علی المیت، لکه هلته چې کټ پروت وي جنازه یې په وکړه. دا وایي د هغو مړیو نه یې خدای پاماني راخیسته. بیا راغی په منبر باندې کېناست، خلکو ته یې داسې خبرې شروع کړه چې په خپل تګ یې دوی پوهول چې زه نور د دنیا نه ځم. بیا وی حوض دا منبر د ما په حوض د ما د زه د دغه ځای نه حوض وینم، ناس په منبر ده خپل حوض کوثر ویني. انبیاو ته دا طاقت د دین په برکت ده، اولیاو ته دا طاقت د دین په برکت ده، دا روحاني طاقت ده. نو دین د غذا مثال لري، خو چې عقیده روغه نه وي، استاد ورته لګي ټوله ورځ قرآن او حدیث په رڼا کې دلایل ورته ذکر یې دی، په زړه کې شک هغه خبر کې دی، شکونه نور هم زیاتېږي. نو څنګه فایده به ورته پیدا شي چې کاسه د شا پخوا نیولي او د پاسه نه نلکۍ خلاصه که کاسې ته به دننه چی ورشي، هلته به ورځي چې ته کاسه لاندې کې ځان محتاج کې، بیا که یو څاڅکی د لوېدم کاسه به اخر ډکېږي. که یو څاڅکی لوېږي نو شکوک ما در ګرځوئ په زړو کې. دا موږ د 10 کالو تجربې نه بعد دا بیان نه کوو، دا به 21م که 22م واري چې زه ترجمه د قرآن عظیم شان کوم. الحمدلله د خدای پاک نعمت ته په موږ باندې 14 سوال مې دوره حدیث دی لویه دوره کړې، وړه دوره مې 2 کاله کړې. دا پونونه مې ویلي دي په دا خدای نه خسته داسې نه یو چې د پټو سترګو نه غږېږو. نو وای دین د روحاني غذا مثال لري. و اذا ما انزلت سوره، کله چې نازل شي یو سورت، فمنهم من یقول ځینې د دوی وایي ایکم زادته هذه ایمانا، کوم یو د تاسې ته ورزیات کو دغه سورت ایمان.
فاما الذین آمنوا هر څه هغه کسان چې ایمان لري فزادتهم ایمانا هغو ته ورزیاتي ایمان وهم یستبشرون دوی په خوشحاله چې نوی نوی علم زده کوي په د علم کې خپل خوند دوی په خوشحاله کیږي و اما الذین فی قلوبهم مرض هغه کسان چې په زړو کې مرض د منافقت ده شک او کفر ده فزادتهم رجسا الی رجسهم دغه صورت ورزیاتي د ته ګندګي برسیره په ګندګي د غلط عقیدې نه په ګندګي تعبیر وکړ غلط عقیدې نه په ګندګي مردارګي او چې په سینه کې غول پراته دي خو چې بل صورت نازل شو دیغه نه د ګندګي تعبیر کړي خو موږ باید تعبیر وکړو نه شرمېږو کنه دا لکه نورم ډیران د خوشایي پراته او نور خوشایي په ور ولوېده وماتوا وهم کافرون او مړه شي مري دوی په داسې حال کې چې دوی کافران دي او من کان فی هذه الاعمى فهو فی الاخره اعمى چې په دغه دنیا ړوند دي هغه په آخرت کې مړوند وي اولا يرون ایا فکر نه کوي دغه منافقین بدبختان انهم بشک دوی یفتنون ازمیل کیږي فی کل عام په هر کال کې مرتان او مرتين یو وار یا دو واره ثم لا یتوبون دوی بیا هم توبه نه اخلي ولا هم یذکرون نه پنتر اخلي څنګه ازمیل کیږي په فتنه کې وخت کیږي کله په یو حکم کې د دې منافقت ښکاره شي کله په بل حکم کې د دې منافقت ښکاره شي خلک هم په خبر شي خو دې بیا هم نه شرمېږي چې سړی د ګناه سره عادت وي یو ورځ ویني چې د خلکو د وړاندې په چپلا خو ووایه خوش کې ورته وکړه خو درېیمه ورځ بېرته بیا په هغه ګناه لګیایي واذا ما انزلت سورة او چې کله نازل شي یو سورت او په هغه کې د دغه منکرینو عیبونه وي د دې د وړاندې چې دا سورت بیانېږي نو په دې ډېر بوج شي دا خبره نو نظر بعضهم الى بعض ګوري بعضې د دې بعضې نورو ته په خپل منځ کې اشارې سره کوي چې اوس پټه لیا شته چې وځو که نه چې دوی مو ونه ویني که په ښکاره وځو بیا خو یې چې دا منافقین دي هغه د ځان ښکاره کړه بده په ولګېده دا خبره واذا ما انزلت سورة نظر بعضهم الى بعض ګوري بعضې د دې بعضې ته هل یراکم من احد چې آیا څوک مو ویني د مسلمانانو نه که مو نه ویني ثم انصرفو بیا وګرځي جګ شي د نه لیدلو په وخت کې چې څوک یې ونه ویني صرف الله قلوبهم ګرځولي د خدای پاک زړونه د ټوله نیکیو نه بانهم قوم لا یفقهون دا په سبب د دې چې د قوم ده چې په ګټو په پیدا او په تاوان نه پیږي چې ما د پاره ګټه کومه عقیده ده تاوان مې کومه ده چې سړی نه پیږي د خره غوندې نو هغه به څه په نصیحت څه پیدا واخلي بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان خدای پاک ذکر کوي لقد جاءکم رسول من انفسکم په تحقیق سره راغلی د تاسو ته رسول د تاسې د قوم نه د تاسې د جنس نه خو څومره مهربان ذات ده عزیز علیه ما عنتم ډېر سخته په ده باندې هغه څه چې تاسې په تکلیف کې اچوي د تاسې تکلیف په ده ډېر بوج ده حریص علیکم حریص ده په ایمان راوړلو هدایت د تاسې باندې بالمؤمنین رؤوف الرحیم خاص کر په مؤمنینو باندې خو نهایت زیات مشفق او مهربان ده ګوره د الله تعالی صفات رؤوف الرحیم نبی علیه السلام په باب کې راغله چې دی په مؤمنینو باندې رؤوف رحیم ده تخلق باخلاق الله د الله اخلاق په ځان کې پیدا کوي د اسماء الله چې څوک یاد کې جنت ته ځي او حدیث مبارک راغلی هلته ډېره ښه اوږده تشریح ده تش په یادوله جنت ته نه ځي ایمان به په راوړې اجمالا بیا به ایمان راوړې په دغه اسماء او تفصیلا بیا به په معنا ځان خبرې بیا به هغه شی په ځان کې پیدا کوي الله رحمان ده په دوست او په دښمن په دواړو رحم کوي که به نه کوي ته به په دوست هم رحم کوي پر دښمن به هم کوي د جهاد ته ضرورت خو د مجبوریت نه پیدا کېږي خو اول به شفقت پکې اسلام ته به دعوت ورکوي دښمن د خو راغواړي به چې د جهنم نه بچ شي فاسق در راغواړي به چې د جهنم نه بچ شي فإن تولوا که دوی وګرځېده د ایمان نه فقل ته ورته ووایه حسبي الله کافي ده ما لره الله تعالی لا اله الا هو نشته لایق د عبادت مګر همدا یو الله تعالی ده علیه توکلت په دغه الله د ما توکل ده وهو رب العرش العظیم ده الله تعالی خاوند د عرش عظیم ده الله تعالی خو د ټول دنیا رب ده د اسمانو د مځکو د عرش د کرسی او د ټولو دا تخصیص په اکثر ځای کې رب العرش العظیم د څه دپاره ده وایي دا تنبیه ده په دې باندې
چې په مخلوقاتو کې غټ مخلوق عرش عظیم ده. مخکې که تاسو یاد دي په هغه کې آیت کرسي کې چې وسع کرسیه کې موږ ویلې دا وسره اسمانونه کرسي ته دومره دي لکه په یو غټ دریاب کې چې اوه اټانۍ غیرانونه واچوي. دا کرسي وسره اسمانونه به عرش عظیم ته دومره کم دي لکه په یو لوی بیابان کې چې یوه کړۍ واچوي. چې دغه لوی مخلوق چې د عرش د عظیم ده چې دغه رب الله ده دغه ساتنه تربیه الله کوي ساتنه حفاظت الله تعالی کوي نو دا نور مخلوقات به بیا ولې ځان باغي بولي دغه رب بیا څوک ده دغه خو نو په طریقې اولا رب الله ده دغه دپاره وی نور الله د عرش خاوند ده. الرحمن علی العرش استوا کې مخکې موږ تاسو خبرې کړې دي د الله تعالی صفات چې د قرآن نه ثابت دي هغه به په یغه طریقه باندې منی نور سوال او جواب نه پکې کیه کیفیت نه د مکت معلوم عرش معلوم ده د الله د پاره عرش ثابت ده رب العرش عظیم ده د عرش ثابت ده خو کیفیت مجهول ده سوال تر نه بدعت ده. علم مفوض الله تعالی ته د کوم لایق د شان د رب کریم سره ده هغه صفت ورته ثابت ده. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم. دا سورت یونس د مکی سورت ده 109 آیات ده 11 رکوع ده. الف لام را دا د مقطعات خبر مخکې کړي تلک دغه سورت آیات الكتاب الحکیم آیاتونه دغه قرآن دي چې ډک د حکمت نه یا دا آیاتونه دغه کتاب دي چې محکم د تغییر او د تبدیل نه یا ډک د حکمت نه یا محکم د تغییر او د تبدیل نه یا محکم ده د نقصانونه داسې نه ده چې بعضې معجز و بعضې غیر معجز بعضې فصیح و بعضې غیر فصیح بعضې بلیغ و بعضې غیر بلیغ. دا چې همیش دپاره مخکې په قال الملؤ کې موږ تاسې خبرې وکړې نبي راغلی قوم ته دعوت شروع کړی د خلکو د وخت دا ناشنا ورته لیدل شوې ده چې موږ د انسان څنګه نبي شي او الله تعالی مخکې موږ تاسو ویل دلته هم دی وی دا څه د تعجب خبره ده ولې هغه الله چې په دغه قادر ده چې دا د نیستینې خلک اصلي ته راویسته الله په دغه نه ده قادر چې د امینه ملا جوړ کړي اسانه مثال درکړو ولې نه ده قادر دا موږ چې څومره ملایان دي دلته د پګړۍ تړلې دي الحمدلله په سوونه علما دلته ناست دي دا ټول د مور نه پیدا شوي علما وو بدیهیات علم وو نظریات خو څه کوي د مور نه چې پیدا شو د بدیهیات علم وو چې په سترګو لیدل کېږي په هغوی علم وو مور یې پېژنده پلار یې پېژندو نن خدای یو داسې مقام ته ورسوه چې خلکو ته د دین تعلیم کوي خلکو ته مقتدا جوړ شو دا چا جوړ کړه او بل سړی ده دغسې د ده امزولی ده هغه غریب خپل اودس نه دزده یو امید او بل داسې عالم شو چې په دغه په سترګو وینو چې دا فرق شته نو یو نبی او بل غیر نبی په دغه کې بیا ولې شک پیدا کو چې دا انسان څنګه نبی کو چې ملائکه نبی کوي شي انسان ولې نشي نبی کولای قابلیت انسان ډېر د کدي ملائکه مخکې موږ تاسو ان جعل فی الارض خلیفه کې خبره وکړه چې د انسان کوم استعداد اخو په ملائکه کې نشته اکان للناس عجبا آیا دخل غته دا د تعجب خبره ان اوحینا الى رجل منهم دا خبره چې موږ وحی وکړو یو سړي د دیته او دا ورته ان انذر الناس چې خلک وډار کدا کافران د عذاب دی معنی وبشر الذين امنوا او زیره ورکا هغه خلکو ته چې یو ایمان راوړی د چی شي زیره ورکا انا لهم قدم صدق عند ربهم چې بشک شته د دې لپاره مرتبه ډیره لویه ریښتونی پنځ دی رب دی قدم صدق غټه رتبه ریښتونی پنځ دی رب دی او دا هم جائز ده چې د قدم صدق نه حضرت پیغمبر علیه السلام واخسته شي چې په ورځ د قیامت بیا شفاعت کوونکې زیری ده دې دپاره قدم صدق ده رښتونه شفاعتګر ده په ورځ د قیامت باندې په نزد رب دی قال الکافرون ویای کافران ان هذا لساحر مبین بشکه
دغه پیغمبر العیاذ بالله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې معجزې ښکاره کړې، معجزه دی ته جادو لیدی کېږي چې دا لوی جادوګر دی. ان ربکم الله الذي بشک رب د تاسې هغه ذات ته خلق السماوات والارض چې پیدا کړي دي اسمانونه مځکه فی ستة ایام په مقدار د شپږو ورځو کې. مخکې مو ویلي وو په طرفة العین کې ټول پیدا کوی شوی، خو خلکو ته تعلیم ده چې په کار کې تلیوار مه کوه. ثم استوى علی العرش، بیا دغه الله تعالی استوا وکړه په عرش عظیم باندې. مخکې مو ویلې چې هغه استوا چې لایق د شان د الله سره ده، نور مکې غږیږو د خدای پاک صفت ته ثابت ته په قرآن عظیم شان باندې. متأخرینو علماو د مجبوریت نه تاویل کړی چې مخکینیو مبتدعینو په عقیده د جسمیت خلکو ته ثابتوله چې الله تم جسم ده ولې هغه د عرش د باندې ناست ده. نو دوی دلته د استوا نه استیلا غلبه معنا واخیسته چې په عرش د غالب د هغه د مخلوق ده چې مخکې رب العرش العظیم کې خبره وکړه، نو د عرش نه رالاندې خو ټول د مخلوق دي. یدبر الامر، تدبیر کوي د ټولو کارو په بالغ حکمت خپل سره. ما من شفیع، نشته یو شفاعت کوونکی چې په ورځ د قیامت شفاعت وکړي الا من بعد اذنه، مګر پس له اجازې د ده، چې ترڅو الله اجازه د شفاعت نه کړی، نه نبی شفاعت کړی شي، نه ملائکه کړی شي، نه بل عالم او حافظ او ولی او یو څوک هم نشي کړی. ذالکم الله ربکم، دغه د عرش خاوند، دا د اسمانو د مځکو خالق، دغه مدبر د ټولې دنیا، دغه رب د تاسې ده چې د دغو صفاتو چکتن د فعبدوه، نو د ده عبادت کوئ. افلا تذکرون، آیا تاسې فکر نه پکې کوئ چې پند تر واخلئ؟ بیا الیه مرجعکم جمیعا، دغه الله ته خاص ورتلل د تاسې دي د ټولو. دواري ژوندون او بیا حساب و کتاب ثبوت راغی، ټول ورځئ به چیرې په قیامت کې پس د دوم ژوندون نه. وعد الله حقا، وعده کړې د الله تعالی د دوواري ژوند کولو وعده حقه. انه یبدأ الخلق، بشک دغه الله اول پیدا کول کوي د مخلوق، ثم یعیده، بیا بیرته دوواري را ژوندي کوي پس د مرګ نه. د څه دپاره؟ لیجزي الذین آمنوا وعملوا الصالحات، د دې دپاره چې بدله ورکړي الله تعالی هغه خلکو ته چې ایمان راوړی او عمل صالح کړی، بالقسط، په عدل او په انصاف سره. او والذین کفروا، او هغه کسان چې کافران دي، لهم شراب من حمیم، د دې دپاره به چې کاک وي د جوش اوبونه، وعذاب علیم، عذاب دردناک وي، بما کانوا یکفرون، په سبب د هغه چې دوی کافران کېده. په دغه دنیا کې د جنت او د جهنم ځای نه ده. دنیا راحت زحمت سره ګډ دي. که موږ یو طرف ته روژه نیسو مثلا، لوږه تنده ده راته، خو بل طرف ته سیوری راته موجود ده، پکای موجود ده، خوب شته، د راحت اسباب شته، بیګا ته روژه ماته شته. که مرض وي، که بندیخانه وي، که ویل ټکول وي، که یو طرف ته عذاب وي، خو بل طرف ته څه راحت خامخا موجود وي. که یو طرف ته راحت وي، بل طرف ته بیا ښه د دنیا هم ډېره شي، خو بیا تبه در راباندې درغله، قدرت دې ډېر شي، زوی دې مریض شو، غم و پریشانۍ شته. داسې ځای چې صرف غمونه وي په دنیا کې نشته، داسې ځای چې صرف راحتونه وي په دنیا کې نشته. نو عقلا موږ مسلم شریف کې په دغه کې ډېر ښه سبق ده. عقل هم دا وي چې مستقل ځای باید د غم موجود وي، د راحت موجود وي. په دنیا کې چې نشته، نو په آخرت کې د غمو ځای علامه د وسط جهنم ده. هلته بیا په هېڅ نوع خوشحالي او راحت نشته، او د راحتو د خوشحالیو ځای بیا جنت ته. جنت هلته بیا په هېڅ نوع خفګانونه، ستړتیا، پریشانتۍ، مصیبتونه، لوږې او مسکنتونه، سپینګیرتوب، خیری بدن، هېڅ مشکل بیا نشته. هو الذي، خدای پاک هغه ذات ته، جعل الشمس ضیاء، چې ګرځولی ده لمر ضیا، والقمر نور، او قمر نور ګرځولی ده. ضیا هغه ته ویل کېږي چې بل شی هم رڼا کوي، او نور هغه ده چې خپله ځلیدونکي، لمر روڼ ځلیدونکی او سپوږمۍ روښانه. دا د سپوږمۍ رڼا هم د لمر نه مقتبسه ده.
وقدره منازل او الله مقدر کړي دي د دې دپاره منازل په خپل حکمت بالغه لتعلموا عدد سنین والحساب چې تاسو پوه شئ په شمیر د کلو او د حساب د معاملاتو باندې که دغه میاشت کنکی کېدی او غټه کېدی نه موږ ته د میاشتې درک نه لګېدو که دغه لمر ډوبېدی او راختی نه موږ ته د شپې او د ورځې درک نه لګېدو میاشت 10 ورځې ده خو دا 10 ورځې په چی معلومیږي دا د لمر د لوېدلو دی خو شپه شوه ورځ شوه شپه شوه ورځ شوه کال 12 میاشتې ده دا په چی نه معلومیږي دغه میاشت د رمضان رابره شوه ختمه شوه بیا رابره شي شوال بیا ختم شي بیا ذوالقعده بیا ختم شي ذوالحجه بیا ختم شي محرم بیا ختم شي سفر ختم شي ربیع الاول داسې پسې ځه د 12 میاشتې کالم معلوم شو 12 میاشتې د دغه میاشتو نه موسم د پسرلي د اوس د کرلو وخت ده اوس د نیال کولو وخت ده اوس د لوو وخت ده اوس د میوو د پخېدن وخت ده دا ټول د دغه نه خدای متعال پیدا کړي دي یفصل الآیات واضح بیانوي آیاتونه لقوم هغه قوم لري یعلمون چې علم لري پیږي په ان فی اختلاف اللیل والنهار بېشکه په اختلاف د شپې او د ورځې کې تل اوږدېږي او لنډېږي ګورې دا نظام روان ده 3 میاشتې شپه اوږدېږي بیا 3 میاشتې بېرته رالنډېږي 3 میاشتې ورځ اوږدېږي 3 ورځې دا کال 12 میاشتې دا سیر روان را روان ده وما خلق الله فی السماوات والارض او هغه څه چې الله پیدا کړي دي په اسمانو او په مځکه کې دا د شپې ورځ چې هر څوک ویني دا د اسمانو د مځکو نظام چې ویني په دغه ټولو کې له آیات دلایل د قدرت لقوم هغه قوم لره یتقون چې هغه ځان ساتي د ګناهونو د خدای پاک په وحدانیت صرف د قدرت نه ګورئ چې یو پچه بې اوښه نشي پیدا کېدی یو پل بیا تلونکي نه نشي پیدا کېدی نو دا دومره نظام بیا خالقه څنګه پیدا شي دا ټول دلیل ده په وجود خالق او هغه خالق په وجود باندې دلیل ده د په حیات مړ هم خلق نشي پیدا کولی د په علم جاهل هم نشي پیدا کولی د په قدرت عاجز هم نشي پیدا کولی د په لیدلو ړوند هم نشي پیدا کولی د په ارادې مجبور هم نشي پیدا کولی د په کلام ګونګی هم نشي پیدا کولی په ټولو صفاتو حقیقي او ذاتي او باندې دا دلیل ده ان الذين لا يرجون لقاءنا بشک هغه کسان چې امید د موږ د ملاقات نه لري امید د ملاقات نه لري څه معنا د آخرت نه منکر دي ملاقات الله هغه په آخرت کې کیږي ورغضوا بالحیات الدنیا او دوی راضي شوي دي په دا لږ ژوندون د دنیا باندې واطمئنوا بها او په دغه ژوند د دنیا باندې آرام نیولی په خوشحاله دي والذین او هغه کسان هم عن آیاتنا غافلون چې د موږ د آیاتونه غافله دي اولئک مأواهم النار دغه خلک چې د ځای د استوګنې اور ده بما کانوا یکسبون په سبب د هغه څه چې دوی کسب کوه په دې کې یو داسې کافران دي چې آخرت علم شته لکه د اهل کتابو خو دوی دنیا ژوند غوره کړی ده یو قسم داسې کافران دي لکه دهرین چې بیخي په خبر نه دي آخرت بالکل سوچ غافل دي ځان نه په خبرې کنی خبر ولې نه دي خو انبیا راغلي دي کتابونه راغلي ځان بیخي نه په خبرې دواړو دپاره جهنم ده ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشک هغه کسانو چې ایمان راوړی او نیک کارونه کوي یهدیهم ربهم بایمانهم دوی ته هدایت کوي رب دی دی په سبب دی ایمان دی ده دا چې چا ایمان راوړی نیک عملونه کوي خدای پاک داسې اسباب ورښیي چې آخرت طرف ته متوجه شي میل محبت پیدا شي د آخرت په طرف باندې تجري چې بهیږي من تحتهم لاندې تر بنګلوی الانهار ویالې فی جنات النعیم دوی به په جنتو کې وي چې ډک دي نعمتونه دي دعواهم فیها سبحانک اللهم ویناوی د دغه جنتیانو به په جنتو کې داوي چې پاکي د تا لره ای الله وتحیتهم فیها سلام او یو بل ته به تحیه سلام اچول وي واخر دعواهم او آخر د دعاګانو یې داوي چې ان الحمد لله رب العالمین حمد وي الله لره چې رب د ټولو مخلوقاتو ده وای جنتیانو چې په جنت کې شوق د خوراک وشي د چکاک وشي صرف دومره ویې سبحانک اللهم صرف دومره ویې
لوږه نشته، تنده نشته، شوق ده، شوق. چې شوق پیدا شي وایي دا ویې چې سبحانک اللهم دستي د میل په انداز باندې دسترخوان ورته غوړ شي او 80,000 لوښي په کېښودی شي. په هر لوښي کې به علیحده علیحده خوراک وي، یو قسم خوراکونه به هم نه وي چې خوراک وکړي د خدای حمد ادا کړي. تحیه سلام ده، د چا سلام ده؟ وایي ملائکو ته الله تعالی حکم وکړي ورشئ د ما بندګانو ته سلام ور واچوئ په جنت کې. ملائکې ورته چې رب کریمه موږ څنګه ورشو هغو ته سلام واچو؟ موږ په ټول عمر ګناه نه ده کړې، د تا د امر مو خلاف نه ده کړی، د تا د ذکر نه ستړي شوي نه یو. ګوره لا یسأمون، ستړي کېږي نه، لا یعصون الله فیما امرهم، مخالفت نه کوي. او آداب خدا دی کشر به مشر ته سلام وراچي. موږ څنګه حکمت ځان ته معلوموي؟ څنګه ورشو دی ته سلام واچو؟ الله تعالی ورته تاسو ګناه نه ده کړې، صحیح خبره ده دا، لیکن د ما دغه بندگانو بیا هغه عبادات کړي چې تاسو نه دي کړي. دغه روژه چې د موږ 12 غنټې 14 غنټې کو د ملایکو دغه لوږې نه دي تیرې کړي، دی لوږې تیرې کړي، دی تندې تیرې کړي، دی بې خوبۍ تیرې کړي، دی هجرتونه کړي، مسافرۍ تیرې کړي، دی د کفارو نه تکلیفونه لیدلي. داسې حالات وای ورته بیان کړي چې ملایکو زړونه مطمئن شي. نو ورځي د هر باب نه یدخلون من کل باب، هر دروازې نه ورته راننوځي او سلام اچي مسلمانانو ته. او دا نه چې صرف ملائکې سلام اچي، خپل رب کریم هم سلام اچي. وای جنتیان چې ټول جنت ته داخل شي بیا الله تعالی دغه جنتیانو ته وایي نن سبق کې را روان دی للذین احسنوا الحسنى وزیاده، چې تر دغه نه زیات نور شی غواړئ. یو قول دا ده چې داسې ورته وایي د تاسې یوه وعده د ما سره پاتې و، نن هغه وعده در سره پوره کومه. دی بیا چې خدای پاکه کوم شی دې مو کم دی چې نور ته موږ ته هغه شی راکړي؟ د جنت لایق دی کړو، د جهنم نه دی بچ کړو، مخونه سپین دي، نعمتونه ښه ډیر دي. وایي حجابات لرې شي. حجابات کنایه ده د کمزورۍ د استعداد نه. موږ چې الله په دنیا کې نه وي نو سترګې مو کمزوري دي، استعداد هلته هم استعداد د هغه خاص انواراتو نه وي. دا استعداد قوي کې خدای پاک حجابات ختم کړي چې دی پورته وګوري د رب کریم دیدار د پورته طرف نه، لکه لمر چې موږ وینو ازدحام نه وي، پورې ویل مورې ویل دا نه وي. وای الله تعالی وویني دومره خوند په لیدلو کې ده چې په هیڅ نعمت کې نشته. نو الله تعالی ذاتي ورته چې السلام علیکم یا اهل الجنه سلام قولا من رب رحیم. یاسین شریف کې چې روزانه موږ تاسو وایو. ما درته مخکې ویلي حضرت خدیجه الکبرا ته په دنیا کې الله سلام راولېږل د جبرائیل علیه السلام په خوله باندې. هلته بذات جنتیانو ته السلام علیکم یا اهل الجنه الله سلام وراچي، ملائکې سلام وراچي. د دغه نه لوی اعزاز ذاتي چیرې ده چې رب کریم دومره اندازه رحم کوي په دا مخلوق خپل باندې. نو صرف غوښتنه سبحانک اللهم ملاقات د عزت تحیه سلام ده او اخر دعای چې حمد الله لره چې رب د ټولو مخلوقاتو ده. کافران بدبختان خدای که دغه دین حقي په موږ تیږې راوورې، کله به ویلې په موږ باندې اسمان راوغورځې، الله یې زر نه راولي. موږ تاسو کورو کې وینو مور زوی ته دستي خیرا کوي په معمولي شي باندې، پلار اولاد ته خیرا کوي، قریب ته خیرا کوي. خو خدای متعال خیراوي زر نه قبلوي، عذاب زر نه نازلوي. دا د خدای رحم ده. که خیراوي زر قبلولی هم ډېر خلک به د مخ د مځکې نه بیا ورک وو، که عذابونه یې زر راوستی هم ډېر به ورک وو. خو الله رحمان او رحیم ذات ده، هغه زر نه خیراوي قبلوي نه زر عذابونه نازلوي. ولو یعجل الله للناس، که په زر رسول کولی الله تعالی خلکو ته الشر د شر استعجالهم بالخیر، لکه هغه پتلیوار غوښتل د دې چې نیکي ده چې نیکي غواړي والا یې ورکوي، که دغسې چې خیراوي کې عذاب غواړي او الله ورکولی لقضي الیهم اجلهم، نو الله تعالی به
ورپر رالیږلی و دوی ته اجل د دی یعنې مړه کړي به وو خو الله تعالی وی زر نه مړه کوو فنظر الذین لا یرجون لقاءنا موږ پرېږدو هغه خلک چې امید دي موږ د ملاقات نه لري قیامت بیخي مني نه فی طغیانهم یعمهون په هغه سرکشي خپل کې متحیر و سرګردان و اذا مس الانسان الضر کله چې ورسیږي یو انسان ته تکلیف دعانا بیا نو موږ ته زارۍ شروع کړي د دفع د ضرر دپاره لجنبه په پروتې او قاعدا یا په ناستې او قائما یا په ولاړې په هر حال کې بیا ماته نارې وایي خو فلما کشفنا عنه ضره چې بیا کله موږ هغه تکلیف د ده نه لرې کو دا حال اصلا د کافرانو د وایي په کافرانو به هم چې تکلیف راغی بیا بتانو ته نارې نه ویلې بیا یو الله تعالی ته نارې ویلې په هر حال کې ما غواړي خو چې کله بیا زه تکلیف تر لرې کم مره بیرته په خپل کفر رواني کأن لم يدعونا الى ضر مسه لکه موږ چې یو تکلیف ته بیخي ورغوښتلی نه یو چې عادت ته رسېدلی یعنې زه بیا داسې ویر شم لکه ما چې بیخي په دې احسان کړی نه کذلک زین للمسرفین ما کانوا یعملون دغه شان ښایسته کړی شوې ده مسرفینو ته تر حد تېرېدونکي نه هغه څه چې دی عمل کوي ولقد اهلکنا القرون من قبلکم په تحقیق سره هلاک کړي دي موږ اهل د زمانو من قبلکم پخوا تر تاسې څه وخت مه هلاک کړي دي لما ظلمو کله چې دی ظلم وکړو په خپلو ځانو باندې ایمان یې نه راوړ وجاءتهم رسلهم او راغلي و دوی ته رسولان د ده راوړي و دوی ته رسولانو د دوی بالبینات په ښکاره معجزو وما کانو لیؤمنو نو دوی چې ایمان راوړي نو چې بدبخته وو نو الله بیا تباه کړه کذلک نجزي القوم المجرمین دغه شان موږ جزا ورکوو قوم مجرمینو ته ثم جعلناکم خلائف فی الارض او خلکو د نبی علیه السلام امته پخوانی تاریخ وګورئ چې چا مخالفت کړی اما تباه کړی اوس مې د مځکې نایبان تاسې مقرر کړي په تاسې امتحان ده ثم جعلناکم خلائف فی الارض بیا ما ګرځولي تاسې خلیفګان په دغه مځکه کې من بعدهم وروسته د هلاکت پخوانیو خلکو نه لننظره چې وګورو ښکاره کو کیف تعملون چې تاسې څنګه عملونه کوي واذا تتلى عليهم آیاتنا بینات کله چې ولوستل شي په دغه کافرانو باندې آیاتونه د قرآن عظیم شان دي موږ ښکاره قال الذين لا يرجون لقاءنا په آیاتو کې د دوی د بتانو ضم بیان وي دی باندې د عذاب خبرې بیان وي دغه بدبخت کافران به راغله نبی علیه السلام ته به ویله دا مشرکین د مکې چې یا بل قرآن راوړه چې د موږ د خدایانو غیبتونه نه یې پکې د موږ د عذابو خبرې نه یې پکې بیا به در سره ومنو یا کبل نه یې په دغو کې دغه آیتونه ته بدل کا د ځانه ته بدل وکړه که یهودو نصاراو چې په کتابو کې لاسوهنه کولې ته بدل کا چې یغو غیبت بوتانو پکې وي ته داسې آیتونه ولیکه چې صفت وي پکې الله تعالی وي هغه خلک چې د آخرت نه لري هغه داسې خبرې کوي وایي ائتی بقرآن غیر هذا ته موږ ته راوړه یو کتاب غیر د دغه کتاب نه او بدله یا بدل کا قلت ورته یا ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسي نه دا روا ماته چې زه بدل کم د خپله ځانه قرآن کې زه د خپله ځانه لاسوهنه نشم کړی ان اتبع الی ما یوحى الی زه متابعت نه کوم مګر هم د هغه څه چې وحی ماته کیږي اینی اخافو زه ویریږم ان عصیتو کما سرکشي وکړه حکم مې بدل کو د چا نه ویریږم ربي د رب خپل نه مې که سرکشي وکړه د چا نه ویریږم عذاب یوم عظیم د عذاب د هغه ورځې غټې نه چې د قیامت عذاب ده بیا وګورئ خو 40 کاله ما په تاسې کې تیر کړه په 40 کاله کې مې یو آیت درته بیان و چې د خدای پاک خوښه نه وه زه یې نه نبي کولم نه و مې درته بیان نن چې الله ماته د آیتونه بیان خو د الله حکم درته بیانوم د ځانه خو زه نه کوم قلت ورته لو شاء الله که الله اراده کړې وای د نه نزول د قرآن عظیم شان د نه لوستلو د قرآن عظیم شان چې ما تاسو ته لونه مې اوس که اراده د نه لوستلو وای ما تلوته علیکم ما به نو تلاوت کړی په تاسې باندې ولا ادراکم به او نه به عالمان کړي وای الله تعالی تاسې په د قرآن باندې ولې فقد لبثت فیکم عمره ما خو وخت تیر کړی په تاسې کې ډیر عمر من قبله مخکې تر نزول د قرآن عظیم شان 40 کاله مې په تاسې کې تیر کړي افلا تعقلون عقل نه لرئ 40 کاله پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مکه معظمه کې اوسېدو دعوه د نبوت نه وه ځکه نبوت نه و ورته مشهور په صادق امین و
دومره امانتدار و چې وایي قریشو به لږ شی درلود که ډېر د ده په کور کې به امانت و. حتی چې هجرت یې کوه د هجرت په قصه کې پرون تېره شوه دا ځای د ما نه پاتې شو شکر اوس را په یاد شو وایي په دغه ورځ نبي علیه السلام چې د چا امانتونه ورکړه و ټول یې ورکړه د امانتونه یې ټول ورسول د چا امانتونه و د کفارو امانتونه ورسره پراته وو مشهور په صادق امین و خو خدای دې وساتي د بدبختۍ نه 40 کاله او 23 کاله بیا د نبوت زندگی د 14 کاله په مکه معظمه کې د نبوت زندگی تیره کړې 10 کاله په مدینه منوره کې مجموع عمر د 53 کاله چې دنیا نه تلو. فمن ازلم نو څوک لوی ظالم د ممن دی هغه چا نه افترا علی الله کذبا چې وتړي په خدای پاک پورې دروغ نبی نوي او دی وی چې زه د خدای نبی یم او کذب بآیاته یا څوک لوی ظالم د طریقه چا چې بیا تکذیب د خدای د آیاتو کوي انه لا يفلح المجرمون شان دا ده چې کامیابی نشي پیدا کولای مجرمین ويعبدون من دون الله دغه بدبختان کافران عبادت کوي غیر دی الله نه ما دی هغه بتانو لا یضرهم چې کدی په ټول عمر عبادت ونه کی ضرر نشي ورسولای ولا ينفعهم او که ټول عمر سر ورته په سجده ګټه نشي رسولای چې عبادت ونه کی ضرر نشي ورسولای او چې ټول عمر ورته عبادت کې ګټه نشي رسولای ويقولون او یا هؤلاء شفعاؤنا بدبختان دغه بوتان به بیا د موږ شفاعت کوي عند الله په نزد خدای پاک ځکه مشرکین و خدای پاک خو منو ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله قلت ورته اتنبئون الله آیا تاسو خبر ورکوي الله ته بما پغه څه لا علم چې الله علم نه پلري په سماوات په اسمانو کې ولا په الارض نه پمځکه کې د الله په علم کې بل خدای نشته چې د الله په علم کې نه بیا شي وي ګوره اسانه خبر د الله په علم کې بل خدای نشته نو تاسو خبروي چې نه خدای دغه خدای د بوته دغه خدای د بوته تاسو خبروي سبحانه پاکی د الله تعالی لره وتعالى ډیر پورته ده عما یشرکون دغه شانونه چې دی ورسره شریکی په عبادت کې وما كان الناس نو خلق الا امه واحده مگر یو ډله متفق په یو دین د اسلام او د آدم علی السلام نه نیولې د نوح علی السلام د زمانه تر نږدې کته پورې فختلف ورسته مختلف شو مسلمان او کافر کې پیدا شو ولولا کلمه سبقت من ربک کنوي خبره کلمه دی الله چې په خالق شوی د لوح محفوظ کې دی الله په علم په تاخير دی عذاب کدا نه وای لقضي بينهم فیصله بشوی و په ما بین دغه دوه ډلو کې په ما فيه اختلافون په غته کې چې دی اختلاف کوي مسلمان ځان په حق بولی کافر هم ځان په حق بولی فیصله به الله کړي و خو فیصله کیږي په جنت او په جهنم دا په دنیا کې نشته دا به بیا په آخرت کې وي ويقولون لولا انزل عليه آية من ربه وی دا مشرکین ولې نه د نازل کړی شوی په دغه نبی علیه السلام باندې هغه معجزه چې هغه موږ تر غواړو غم د روپیو ده چې صفا غونډۍ راته سره زر کې یا موږ ته چینې او ویالې پیدا کې فقلت ورته انما الغیب لله بشکه پټ علم د شیانو چې په کوم چې کې مصلحت ده د الله سره ده په کومه معجزه کې مصلحت موږ علم نه لرو دا پټ شیان دي علم د الله تعالی سره ده فانتظروا ورته تاسو انتظار کوئ منتظر اوسئ د نزول د هغه معجزې چې الله نه نازلي اینی معکم من المنتظرین زم له جملې د منتظرین نه انتظار کوونکی لږ وقفه